مو ورته ویلې. نو د خبرو په منځ کې ما هغه تلیفون واخیسته، لږ ډېر مهم و، په ډېرې بخښنې سره البته. او ډېر زیات مننه. نو بیا به تا ته امامه پټ غوندې ووایم، ښه زنګ و البته. خوبش بود. بخیر، شکر خیر تېر شد. نو خبره مې دا کوله چې ویژن صاحب سلام علیکم. وعلیکم السلام. والله دغه یو شی ده، دغه د منګه ځینې خلک نن مې دغه د فیضان صاحب د ډاکټران مې سیلدل د باسونه بل سپیس کې ښه کله چې ته تعلیم وکړې او د تعلیم په وزډم باندې په عقل بدل نسی، هغه هېڅ فایده نه لري. او هغه وخت کېدلی شي چې ته باید هغه پریکټیس کړې، چې تجربه ولرې، تجربه یې کړې که نه. ډېر خلک دي. نو زمونږ دغه هغه خلک هم همداسې دي. دغه افغانستان په مورد ځینې خبرې چې کوي، سړی ورته وخاندي، وزاړي، بیخي یو رقم ته یي. دې مورد به زه تا ته وطنداره یوه خبره فیضان زه به یو جمله وایم، یو جمله بیا ته وغږېږه ښه. که یو تغییر غواړئ او رښتیا تغییر غواړئ که نه، او یو چینجز، اوس مثال دغه د ملایانو په مقابل کې یو غټ مقاومت که نه، البته فکري، دا نو داسې نه کېږي چې تاسو ورته مجاهد سئ یا مثال چپ ورته ودرېږئ په دې بل کونج کې توره ورته وباسئ چې وسلام نه دې منم که نه، دغسې خوند کېږي لکه خلقیانو غوندې. او زنده باد وي دا خلقیان، ځکه دې ما خوښېږي. وچ یو کونج کې ورته ودرېږئ، وایي چې د هلک نه نیولی تر یا پورې دا ټول اصول دې نه منم وسلام. د ښځو په مورد، د فیمینزم په مورد، زموږ هغه یو سوسایټي ده، موږ پې پوهېږو. داسې نه چې اوس مثال د افغاني په کانټکس وروغله، زه په مخه زه د ما اته لس قبرونه د ما د نیکونو اوس هم ټول داسې قطار سته زموږ په هدیره کې ده اوس. یعنې زه د هغه کانټکس نه خبر یم. مګر هم که ته دغه چینجز رښتیا هلته غواړې او د اخلاص نه دغه چینجز غواړې، نو دا خو په دې معنی نه ده چې دا به ډېر په اسان وي. دلته به جنجالونه جوړېږي، غم به جوړېږي. یعنې ته د سوسایټي په هغه منځ کې یو جنجال جوړوي. یعنې د خلکو په کور کې ته ننوځې، اول د ښځو حقوق غواړي، دا خو عجیب خبر نه ده، دا خو غم جوړوي. نو ته باید دغه غم او دغه جناب جنجال ته نوري صاحب آمادګي ولرې. جناب نوري صاحب فیضان صاحب مهرباني. و جناب نوري صاحب جناب نوري صاحب ګوره ښه، په یوه ټولنه کې که څه شی غواړي چې دوام پیدا کړي، هغه باید ریښې وغځوي. کټ مټ لکه یوه قوي ونه چې جوړیږي په هغه ځمکه کې ته کرې، استه استه د هغې ریښې اول په ځمکه کې غټېږي ډېرې اوږدې لاړې سي، بیا استه استه ونه په د ځمکې په سر هم سې جګېږي، بیا دا ونه نه ړنګېږي، هېڅ باد یې نه ړنګوي. او که ته یو څه په زور دفتن تطبیقوي، هغه بیا همدغسې دفتن ورکېږي. دا د جمهوریت حقوق د ښځو ولې دفتن له منځه لاړل؟ ګورئ ځینو شیونو ته موږ تاسې که ووایو صحیح ده. زه شخصا اغلې سپوږمۍ ته به دا خبره معلومه وي، زه شخصا د نجونو ډېر سخت طرفدار یم، او دا مبارزه ما له کوره شروع کړې ده، کومې پروژې لپاره مې هم نه ده کړې، نه چا معاش را کړی ده. زما کشره خور مې تر ډاکټري رسولې ده، د غاښونو ډاکټره ده. په بله خور مې هم په همدې شکل تعلیم وکړه، ځکه زما مشره خور چې وه، هغه یې له مکتب نه شپږم اووم صنف نه وباسلې مشرانو، په هغه وخت کې وباسل، وایي دوی نور لویانې دي، باید مکتب ته لاړې نه سي، بس یې د دغومره باید ودونه وکړي که نه. نو دا د ما خور ډېره ځورېدله په دې شي باندې. هغه دواړه ډېرې لایقې وې، زما میرمن او زما خور دواړه همصنفیانې وې، یوه اول نمره وه، یوه درېیم نمره وه. د هغوی دغه ځورېدل او شیونه چې ما ولیدل، کله چې زما لیږ عقل سر ته راغی، لیږ دا خبره مې په کور کې اورېدل کېدله، دا د نجونو د حقونو مبارزه ما له خپله کوره شروع کړې ده. زه هغه څوک نه یم چې په شعار کې مې له اورېدلې، له بل چا مې اورېدلې، یا مې تلویزیون کتلی، یا بس پردي ډول ته ګډېږم. نه، دا احساس ما په خپل کور کې کړی، د خپل خور درد مې لیدلی ده په دې برخه کې چې هغه څومره لایقه او ولې درسونه ویلې. د هر څه لپاره که ته اساسي کار وکړې، هغه دوامداره وي. او که دا وایې چې دفتن یې تطبیقوم، یا د کمونیستانو غوندې، یا د بل غوندې، ما لکه دا اوس خبره مثلا ونه دا کړه. ګوره طالبانو همدرد صاحب قوانین. چې دا فتنې تطبیق کوم، نه زه یې تطبیقوی سم. زه په غرب کې، په امریکا کې، په کالیفورنیا کې زه اوسېږم، زه هېڅ شی نسم کوی. ښه، نو خبره تاسو که دا دلته باسونه نه خلاصېږي، غوږ هو دا ونیسئ، اوس یو لغات مې استعمال کړی ما و، ته اشتباه غوږ وکړم، ونیسئ. یو خو مهرباني. دا ده چې دغه ټولنې چې دي، زه خپلې اولې خبرې ته راځم، خو دې نه شروع کوم. دا ټولنې چې دي خپل خصوصیات لري.
او هره ټولنه باید موږ له خپلو خصوصیاتو سره ومنو. د ما ټولنه خپل خصوصیات لري، که ښه دي که بد دي، که دغه خصوصیات موږ ترې واخلو بیا د دې ټولنې معرفت او انټروډکشن له منځه ځي. که غواړئ چې د ټولنې معرفت او انټروډکشن مو بد ایسېږي، بیا د دې ټولنې ټول خصوصیات بدل کړئ چې تاسو هم یو ماډول ځان ته انتخاب کړئ چې موږ غواړو دغه رقم ته یوه ټولنه واوسېږو. مثال په نسلي لحاظ موږ غواړو چې پنجابیان سو ده یا ته اوس بیا ګډې وډې شروع کړې دا اوس ځي اوس بیا به ګډوډ کار نیکم زه تاسو ته زه چې یم اصلي ریښې د دې بحث درته را پیدا کوم. مثلا انګریزان مو خوښ دي، د انګریزانو خصوصیات یا د پنجابیانو یا د هندوانو، خو ته او هندو یا ته او پنجابی یا انګریز په ځینو خصوصیاتو فرق سره لرئ چې ژبه ده، فرهنګ ده، رسم و رواج ده. دغه څلور پنځه شیان چې دي دا که له ځانه لرې کې د یو بل چا به اډپټ کوې، ځکه دا نه کیږي چې ته به له ځانه یو شی یو فرهنګ لرې کوې بل به نه اډپټ کوې، ته به د بل چا اډپټ کوې ځکه انسان پیدا سوی له فرهنګ سره ده. اوس تاسو ماډل ځان ته انتخاب کړئ، ووایئ چې موږ د خپلې ټولنې لپاره د هندوانو په څیر دغه سیستم غواړو، نو موږ به پوه سو چې کوم موډل غواړئ، د هغه موډل لپاره به موږ کار شروع کړو، که کال یې ونیو که سل کاله یې ونیول. دلته مهمه خبره دا ده چې زه شخصا زه ځان ته مزه ګرځېدلی یم، نه د هندوانو کلچر او فرهنګ ما ولیده د دیموکراسۍ او فیمینیزم پورې، د انګریزانو مې ولیده، د عربانو مې ولیده، د ترکانو مې ولیده، بیرته راغلم دا خپل مې خوښ نادیده مې نه ده خوښ کړی چې ما نادیده خوښ کړی، ما دیده خوښ کړی. اوس مې چې خوښ که زه نه غواړم دا پښتون له بدو او ښو کرکټرونو سره ولا ښه په هوش یم دا اوس. که ما واک سي 1,000,000 کاله زه نورم پیدا پښتون یو پوښتنه کنه اوس ته لاړې بالکل دغه د تا خبره بېخي تر دغه ځای پورې منطقي ده، مګر ته لاړې کوم فرهنګ او کلتور دي چې خوښېږي ته دغلته مثال د سړیانو لپاره دا شی غواړې، د ښځې چې تللې دي هغوی دا شی غواړي، دغه آفرین پوښتنه تا کړې؟ راځه پوه شوې تا دا پوښتنې همیشه ډېرې یو وړې پوښتنه وړې به زم در راوکم په دې هم خبرې وکړه خبره هو دغه انسانان خو تکامل خواته ځي صحیح او د تکامل مثلا اقتصادي اجتماعي سیاسي ټول د ارڅو کې تغییر راځي خپله افغاني یا د پښتنو فرهنګ کېدلی شي تکامل خواته لاړ شي یعنی بل هو فرهنګ اډاپټ نه کړي ځینې شیان دي هو چې هغه هغه خو زه خو مقبول نه منم. دي آفرین ګوره اول خو نوري تا خبره په دې در خلاصه کړم چې زه کله د پکیج خبره کوم پکیج کې دواړه دي، دا نسته چې دا پښتون سړی دی دا پښتون ښځه. راځم تکامل موضوع ته. within خپل کلچر، فرهنګ، رسم و رواج چې څومره تکاملات راځي زه یې منم، مګر د خپل چوکاټ مطابق. هماغه به پښتون یم، هماغه به مثال پخوا به مې یو رقم کالي اغوستل، تکامل مې وکړ اوس بل رقم کالي اغوندم، او موږ ډېر تکامل کړی، په ژبو کې مو هم کړی، په رواجو کې مو هم کړی، په پیږو نه چې موږ تکامل کړی، ځکه چې هغه نسلونه ټول مړه سول د چا شی چې موږ بدل کړی، ولې په دې چې دا نسل په نسل باندې ورو ورو دومره نیرو او وړکی تکامل راغلی ده چې هیڅ یې په چا باندې تاثیر نه ده کړی، نه دي په پوه سوي. یعنې دغه د جنکو مکتب به یو وخت کې د پښتنو د چوکاټ مطابق د موږ د فرهنګ برخه ګرځي، موږ به نه په پیږو، لکه مخکې همدرد چې ویلې حمدالله، موږ په پیږو نه، خو موږ دا شی اډپټ کوو ورو 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 ورو، که 100 کاله یې ونیول که 1000 کاله یې ونیول. نو زه دا نسم کولی چې ما ته څوک مثال راکړي چې په امریکا کې داسې دي په افغانستان کې ولې نه دي. زه دا خو په دې معنا ده چې دلته دا فرهنګ ده دلته ولې نسته، ځکه زه خو هغه فرهنګ نه کاپي کومه، زه چې اوس رایټ اوې د خدای پاکه د کون فیکون خبر راسي ووایي چې دغه ټول پښتانه انګریزان ته مني، اول یې خپله دغه اغلې اکبرزۍ نه مني دا خبره. موږ وایو چې هم د پښتانه پاتې سو هم د انګریزان سو،
اصلا موږ چې کوم هدف ځان ته ټاکلی دی هغه خپله چا چې هدف ټاکلی دی هغه هدف باندې نه پیږي دا داسې ده چې دا ټول یو پکیج ده. په دې پکیج کې ته نسي کولی چې یو شی د اسمان ته ورسیږي دا بل د په مځکه پروت وي. دا دوه درېم جناب ویژن ته غوږ ونیسه، ته په دې شیانو نه پوهېږې. نه زه غواړم چې اکبرزی تنها پرېنږدم ما د یوه خبر او مایک به در باندې بند کړم چې نه پرېږدې تنا وروسته بیا وغږېږه ځکه دا تسلسل بیا خرابېږي په ډېرې بخښنې سره. تاسو پوهېږئ په دې باندې بله ورځ ما خبرې وکړلې دغه اروپا یا په امریکا کې د ښځو ته د ښځو د حقوقو په نوم باندې ولې زیات اختیار ورکړی. په دې باندې بې له فیضان نه هیڅوک نه پوهېږي. یو هغه څوک په پوهېږي چا چې دا حقوق ورکړي، یو فیضان په پوهېږي. په دې ما بله ورځ خبرې وکړې. دا یې د ښځو لپاره حقوق نه دي ورکړي. دوی غواړي چې په دې ښځو باندې دا خپل سیستم چې دوی جوړ کړی دا قوي کړي. څنګه په قوي کوي؟ دوی راواغېستلې نارینهو سره په جنګ واچولې، واک دوی ته ډېر ورکړه. دغه نارینه په دوی مدیریت کوي تر څو چې نارینه په امریکا کې سرکوبه نسي سیستم په ځان نه عملي کوي. نو دغه ښځو ته یې د پولیسو وظیفه ورکړه. هر کور کې اوس 2 او 3 پولیسان ناست دي او دوی ته ویلي ستاسو پولیسان یې، ته په دې خپل میړه باندې پولیسه سوې. اوس زه خو نارینه یم، نارینه خو ډېر جنجالي خلک دي. له یو طرف نه مې په اقتصاد باندې مدیریت کوي، له بل طرف مې په ښځې مدیریت کوي، له بل طرف نه مې په قانون مدیریت کوي، له بل طرف نه مې په دین مدیریت کوي، له بل طرف نه مې په یو بلې جزا باندې مدیریت کوي. 10 رقمه جزاوې ما ته راکوي تر څو زه د دوی دا روباټیک نظام او سیستم په ځان عملي کړم. ښځو ته وایي چې دا خو ما سړي ته هم وایي، ښځې ته هم وایي چې دا خو ما تا ته حق درکړی. دوی ښځې فکر کوي که دغه سیستم یا دغه امریکایان دا ډېر متمدن او سیولایز خلک دي د ښځو حقوق مني، مګرم دوی ته دا خپل حقوق ښکاري خو خپل میړه سره، خپل پلار سره، خپل ورور سره په غم اړولي. پوهېږئ؟ زه ورته وایم چې ته فکر کوې چې زه خپلې مېرمنې ته حق نه ورکوم، یا تا په اصطلاح یا مېرمنې ته نه ورکوم یا مور ته نه ورکوم یا خور ته نه ورکوم، دا په ما ګرانې نه دي. دا شی ګرانښت وړي. څوک دا ما سره په دې باندې یو ریسرچ کوي چې په یو پښتون خور ډېره ګرانه ده که په یو انګریز. موږ به راسو اصلي ګرانښت. په یو پښتون نارینه خپله مېرمنه ډېره ګرانه ده که په یو پنجابي. په یو پښتون خپله مور ډېره ګرانه ده که په یو هندو. راسئ په دې باندې موږ کار وکړو. نو دا چې په ما باندې خپله مور هم ګرانه ده. دغه شی اوس دا چې ګران وي یا نه وي دا خو it's not gonna change anything. راځي ولې نه؟ ګوره ته چې په ما ګران یې، ګوره ما ته غوږ ونیسه نوري، چې په ما مور ګرانه ده ولې به زه حق نه ورکوم؟ چې په ما دلته د ګرانښت خبره یو شی ده، د اختیار ورکول بل شی ده، فرهنګ بل شی ده. زه تا ته وایم د یو مېرمنې په توګه چې و مېرمنې، و خورې، و مورې، زه دلته یو فرهنګ پالم. د فرهنګ چې ما اډاپټ کړی د په خپله خوښه باندې، په هغې کې تا ته دغه ارزښت موږ ټاکلی. ته د ما حیا مو ساته، د ما عزت هم وساته، زه یې تا ساتم، تا په سر زه مړي هم کوم، ځان هم وزنم. مګرم که زه تا ته دغه شی درنه واخلم یا یې درکم اضافه، بیا هغه ارزښت چې تا ما سره د مور په توګه منلی، ما تا سره د زوی په توګه منلی، هغه ارزښت له منځه ځي. نو د دې په خاطر باندې چې ارزښت وټاکو، ته به د مېرمنې په توګه د ارزښت ټاکلو کې ما سره ساتلو کې مرسته کوې، زه به د زوی په توګه کوم، ته به د مور په توګه کوې، هغه به د میړه په توګه کوي، دا بله به د ښځې په توګه کوي. د موږ مېرمنې وایي ځکه دوی خو لنډپارې دي، دوی ذهن خو دومره د دې شیانو باندې نه رسېږي چې ماته یې څه. خو زه خو هم د دغه ټولنې د ارزښت د ساتلو لپاره قرباني ورکوم. آیا دا د ما لورېږي چې موږ په کور کې دغه اوس فعلا موږ په کور کې 80 کسان اوسېږو. دا زه چې امریکا ته راتلم، زه څه کم 80 کسانو کور نه په یو کور کې اوسېدلو موږ زه راووتم. ښه، دغو 80 کسانو ته ما کار کاوه. ولې مې کاوه؟ ورونه مې وو، ورېرونه مې وو، په لکونو په میلیونونو ډالرو کار مې ورکړ، ټول مې دوی ته ورکړې.
دا کار ما ولې وکړه؟ ما څومره تاوان ګاللی، هم د دنیا هم د آخرت، د همدې په خاطر باندې چې زه دا خپل فرهنګ وساتم. تاسو پوهېږئ د یو نارینه پښتون نارینه په توګه باندې ما سره څوک محاسبه کوئ چې ما د خپل فرهنګ ساتلو ته څومره قرباني ورکړې؟ د سر قرباني مې ورکړې، د اقتصاد قرباني مې ورکړې، د ځان قرباني مې ورکړې. چې شی کوم زه فرهنګ ساتم، کلتور ساتم، خاوره ساتم، دین ساتم، خو ارزښتونه په صورت عموم ساتم. نو ته خو ځان سره فکر کړه چې د دې فرهنګ ته قرباني سوې. زه درته وایم چې زه په دې فرهنګ کې تباه یم. ښه راځئ بل کار کوو. نه اول دلته یې یو ښځې او پوښتنه ده جناب فیضان صاحب. مهرباني. زه در سره موافق یم چې ارزښتونه په فرهنګ کې دا اوله خبره ده، بالکل. مګم موږ خو یو مسلمانه ټولنه یو. د حکومتونو وظیفه دا یي چې فرهنګ مهندسي کړي، شکل ورته ورکړي. مثلا ځینې شیان دي چې هغه نامطلوب دي، خلاف د اسلام دي، درست؟ او ځینې شیان دي چې یعنی اسلام د هغه په مورد نیوټرل ده، یعنی هغه د تا د هغه ارزښتونو خلاف نه ده. د دغه خلا ډکولو دپاره مثلا کار وشي. فرض مثال زه مثال در کوم، په بدو کې ښځې ورکول. اوس دا خو په دې مورد کې خو اسلام کې دغه بحث نسته که نه؟ یعنی که مثلا دغه یو نامطلوب رواج ده د مال نظره، دا کېدلی شي اصلاح شي. مثلا زه په خپله په همدغې کې 2 ساعته خبرې درته کومه جناب وطندار او صاحب. دا ښه، دا بحث وکړو. زه مثلا بل بحث در سره زه لرم چې فرض مثال دا چې خلک لوی تعداد خلک تعلیم ته نه ځي، دا ده چې محیط مساعد نه ده، او د محیط مساعد کېدل د دولتونو وظیفه ده چې د قانونمندي هغه رامنځته کړي چې هلته قانون حاکمیت ولري، چې خلک مسونه اوسي، ذهني لحاظه، په فزیکي لحاظ هغه امنیت واوسي. لکه د زه غربي د دې دواړو بحثونه درېمه مه کوه. او زه صحیح ده، اول مهرباني. یې تعلیم نه شروع کوم. زه اول د خپلې ټولنې لپاره د دې طرفدار نه یم چې تعلیم دې مروج شي. یو زه دلیل درته لرم. زه په افغانستان کې 100% یا 90% یا 80% تعلیم نه غواړم، نه سړي ته غواړم نه ښځې ته غواړم، له دلیل سره. یو دویم دغه موږ بد ګڼو چې د یو دویم دا خو د نړیوال پریکټس هم مخالف ده، یعنی هم د الهي قوانینو هم د وضعي قوانینو مخالف کار ده. نو مهرباني. ښه مهرباني. ګورئ موږ او تاسو په دې معادلو کې غلطۍ کوو. په څه معنا؟ دغه واحد بیچاره مري مو به وایي څوک یې مو به وایي بیچاره سړی د څه کوي. ما ریموو کړو بیخي په تکلیف یې کړم. سل هغه ریموو نه وباسه. را مې وسته څه کې خو یو څوک خو لاندې اکټیو بیا غم نه پرېږدي چې دا ویده دي هغه هم نه پرېږدي. نو اوس ویده ښه دي، خو دا د یو څه کنټریبیوشن خو کوي بیچاره. ګورئ موږ او تاسو فکر کوو، ښه ماته غوږ ونیسئ، موږ او تاسو فکر کوو چې د موږ دغه کور کې مېرمنې چې دي دا لب میریج کوي. ته ماته ووایه چې کومه جلکۍ تا په کلي کې په خپله خوښه ورکړې چې د دې غم در سره ده. جلکۍ خبره نه وي زاړه ته مو ورکړي، جلکۍ خبره نه وي په بن مو ورکړي. ته په هغې ټولنې کې په بدو کې دا جلکۍ ورکوي چې هغه جلکۍ که په بدو کې ورنه کړلم سپین ږیري ته ورکول کېږي، که په بدو کې ورنه کړم بنې باندې ورکول کېږي، که په بدو کې ورنه کړم یو لیونډرت ته یې ورکوي. ځکه دوی ته دا شی چې دا دومره غټه خبره نه ده، دې ته یو میړه پیدا کوي. نو چې میړه ورته پیدا کوي ښه، اوس دوی فکر کوي چې ولا دا جلکۍ ورکړله
د دې په خاطر ورکړله چې دغه کور به ورسره ظلم کوي. نه، دوی دا د دې په خاطر نه ورکوي چې دا سړی له مرګه بچ کړي. حتی تر دې پورې دا کار سوی چې موږ کله هغه کوو، دا روغه کوو، نو که په پور باندې روغه کېږي هغه روغه موږ نه کوو. دغه روغې په پور هم کېږي، په اقتصادي. مثلا یو سړی ده د چا ورور یې وژلی، دوی وایي چې راځئ دا روغه به موږ وکړو، ده ته به دیت ورکړو 100 لکه 50 لکه افغانۍ، جلکۍ به پکې نه وي. موږ جرګماران دا روغه نه کوو، ځکه د پیسو په مقابل کې ستا روغه وکړه، دا سړی راجګېږي، د دې بل کس ورور وزني، د 100 لکو په ځای 25 لکه ورته ږدي. وایي د ما ورور دې وژلی، 100 لکه مې درکړې، دا د 25 لکه واخله. کله دې ته ګوتلکه وایي، کله چې تا د هغه یو بل ورور ده یا د سړی وژلی د هغه زوی ده، کله چې تا ده ته یو جلکۍ په نکاح کړله، په نکاح شرعي یې ورکړی، نو بې نکاح ورکړی، څومره قوانین چې د نکاح دي دغه ټول کې مراعات کړی. خو ما مخکې درته ویلي چې دا پوښتنه د ما په ټولنې کې یعنې وی نسته. نو دلته ته راجګېږې د چا چې پلار مړ ده، د ده زوی ده د 19 کالو، د تا لور ده، د ما لور ده د 15 14 16 کالو، دا راخلي د دې سړي زوی ته په نکاح محمدي ورکړی، او دې کې ټول خلک راجګېږي، سره کیني، او هماغه رقم ته واده او ښه او بد ورباندې جوړوي چې د دې سړي میرمن سوه. کله چې د میرمن سوله 2-3 کاله وروسته د دې یو 2 بچي پیدا کېږي. دغه بچي چې د میرمنې نه پیدا سول، دا د هغه مړه لمسي دي. دې ته وایي د دوی د وینې رشته ده، چې د دې رشتې په واسطه باندې د دوی دغه بدي او دښمني دا په دوستۍ بدله سو. او دغه دوستي چې دا په 100 کې 99% 95% له دې نه ډېره فیصدۍ کې دا ښه نتیجه ورکړې. که دې بده نتیجه ورکړې وای، دا رواج له منځه ته. هغه دومره سره خواږه سي، هغه دښمني چې دوی 100 کاله دښمني په وکیا خورین او مماګان سي. نو چې خورین او مماګان سي 100-150 کاله وروسته دغه خلک دومره سره نږدې یو د بل په سر باندې جنجال هم کوي، بدي هم کوي، هېڅ مشکل نه وي د دوی منځ کې. ښه، کله چې دا 2 کورونه دومره سره خونپوره وي چې دوی د دوستۍ لپاره علاقه نه لري، بیا هم موږ د دوی ترمنځ دا پېښوري ورته سوره وایي، دا سوره موږ نه ورکوو، ځکه موږ پوهېږو چې دا خلک د دوستۍ لپاره آماده نه دي. نو چې د دوستۍ لپاره آماده نه دي او موږ په دې کې جلکۍ ورکړه، کېدای شي جلکۍ هلته مړه کړي. ها، کله چې دا جرګې ته خلک کیني، اول مو له دې نه پوه کړم، ګورئ چې 2 طرفین په خپل منځ کې مړی وکړي، دوی جرګې ته نه کیني. د موږ یو کلیوال چا مړ که، دا د جمهوریت په نه اخر فیضان صاحب ته یو پوښتنه درنه کومه. اوس صحیح ده، دا داسې کیسونه مختلف هم دي. په ډیرو ځایو کې په جلۍ باندې ظلم هم کېږي، په ډیرو کې کیدای شي نه وي هغه چې سوی. به زه تا ته دغه د خپله چې ورکړي دغه ظلمونه به زه درته وښیم او چې دغه زما سوال څه شی ده؟ بې بدۍ ورکړي. دا اخو د تا صحیح د ده، ټولنې جنجال ده. نه د ما ګوره، نه، خو دلته خو یو بل فاکتور سته. مثلا د یو چا ورور وژل سوی، دغه جلۍ د هلک مور هره لحظه چې هغه جلۍ ګوري شکنجه کوي یې. خو صحیح څه همدا درته هم په پوهېږم زه څه وایه. ګوره، د تا په ټولنې کې د خواښې او د انګور په دې باندې 1 میلیون فلمونه جوړېږي، په دې کې بس 0.00001% په بدۍ کې لاړي. دا په نمبرز دي، دا فیصدۍ نه دي. مګر د خواښې او د انګور جنگ دا خپله یو فلسفه لري چې دا خپل انګور ته جزاوې ورکوي. دا د افغانستان یا د پښتنو یا د پارسیوانانو په نسل کې دا شی نغښتی، حتی په نور دنیا کې هم سره، خو دا خپل باندې موږ غږیږو. ته چې کوم جنجال از کلتور او فرهنګ لري، هغه به یو بل اسانسوي جنجال ته نه معرفي کوي. دغه کوم شي نه چې ته ډارېږې، زه درته وایم چې دا به په همدغه واده کړو خلکو کې چې په دې شي جنجال کړی ده، دا ته 5% هم نه پیدا کوي. ولې؟ نه ګورئ، زه داسې وایم، دغه کار چې ته وایې دا بالکل دا په 18 19 قرن کې ښه و چې دولتونه نه وو، خلکو دغه دښمني په دوستي بدلوله. اوس خو دغه تشه باید دولتونه ډکه یي، دولت یې نشي باید ډکه ډکولی، په دنیا کې هم نشي ډکولی، په دې امریکا کې هم نشي دولت ډکولی. دا نه د په دولت ټوله کار دنیا نه ده.
ولې نه ده مثلا چې فرض مثال یو څوک اول خو که فرض مثال هلته پوه سي چې قانون تطبیقېږي دغه جرم نه کوي که جرم وکړي رایډ اوې هغه ته بیرته خپل هغه جزا ورکړي هغه خو نو د اول خدا د چې دغه د دولت باس ته کله کوي سوی وې کا تر څو چې کوي دولت نه لري ته اوس پرې د ټولنه زه درته تشریح کوم اوس ته کوي دولت ولري که زه دا رواج ولرم هم تیره باندې تطبیق کوي تا په اطراف کې تر روان 100 کاله پورې ته دولت نشي لرلی ته ضعیف کمزورې ارت شي چې هغه پرېږده زه له دولت سره کومک کوم ته دولت هم نه کمزورې ما نم رواج اخلي دا بدی باندې چی که خو سره وازنم ته ما مدیریت کنه ما خو تا ګوره ولسونه خو دولت ته خط نه لګي چې راسه ما مدیریت کا دولت په زور په تطبیق کوي قوانین خو په زور په تطبیق کیږي تا ته د چا سوال ته ولې ناست چې ته ودرېږه تا ته څوک وایي چې په ما یې تطبیق کا او ته ولې له انسانانو نه دومره اخلاقي توقع لرې چې دوی به تا ته وایي چې ای جناب محترم والي صاحب ای ولسوال صاحب ته خو راسه لږ موږ بندیان کا دا خو تا ته نه وایي نه په امریکا کې دا کار کړی نه په جاپان کې کړی جاپان او امریکا دواړه د پولیسو او د انفورسمنت په زور تا باندې قانون تطبیق کوي که دغه امریکا په زور قانون تطبیق نه کړي سبا ته ټول امریکا وراخلي یعنی ولسونو نه به ته دا توقع نه لرې چې ولس د حکومت ته وایي چې په ما قانون تطبیق کړه ته نرس د دولت په توګه قانون جوړ کړه په ولس یې تطبیق کړه چې تا په ولس ما تطبیک هغه به د شي نه بالکل لاس واخلي بالکل خو ما همدا درته ویله چې دولت یو وظیفه داره چې نیسي فرهنګ ته کولی شکل ورکړي فرهنګ ته باید شکل ورکړي اپډیټ یې کړي خو نیسي کولی درته وایم یا کنه اپګریډ کړي دا چې نسي کولی اوس ما ته په هغه حالت کې غږیږو چې دولت لا تر اوسه پورې دا کار نه ده کړی چې نه ده کړی دا په دې معنا نه ده چې دولت یا په پیږي نه یا دولت دا مسؤلیت نه احساسوي دولت لکه څنګه چې امریکا خپل ولسونه ځان سره په یو رقم نه یو رقم لکه د ښځو مثال مې درکه کومکي نیولي دي دغه جرګماران هم دولت سره کومکونه کوي یعنی دولت وایي چې زه منګلو ته د خوست د موساخېلو منګلو ته نسم رسېدی هلته انسانانو په جنغوزو یې مړی وک دولت رسیدګي نشي کوي جرګمار ته نه پرېږدي چې دا سر روغ کی خو دا به بل کار نه کوي درېیم اپشن دا دی سره مړ کوي به تا د ما ورور وځلی زه تا نه ورور وزدم زه بیرته راجګېږم چې ما نه خطۍ کې لګېدلی تا خو په دې سر باندې وویسته زه بیرته راجګېږم تا نه پلار ولم خو دغه بدۍ خو موږ او تاسو ولیدې تر سلو اتیا مړو ورسېدې زه چې کوم زه راجګېږم چې دوه مړي وسول یا یو مړی وسه درې مړي ته د پای ټکی ږدم چې ټولنې کې نظم راشي ته ماته وایي چې دا د پای ټکی مږ ده که د پیسو روغه وکم د پیسو په روغې کې موږ او تاسو چې کله د دوو شیانو مقایسه کوو که یو 9.4% ګنده وو او بل یو 50 ښه وو دا یو 50 به ته تطبیق کړې 1% هم په دې کې ډېره غټ خبر ده زه بیا هم درته وایم زه او ته د امریکا د واشنګټن ډي سي د کلبو یا د امریکا د کافي شاپو خلک نه دي چې دلته لاړ دي په خپله خوښه باندې ځان ته میړه کوي اني وای به د ازرې ولسوالۍ کې یو سړی خپله خور او لور په خپله خوښه سړی ورکوي ته لاړ څه دغه تغییر که دا کلتور تغییر که څنګه تغییری چې یوه جلکۍ په خپله لاړه سي او خپل ځان ته میړه انتخاب کړي بیا د تا دغه رواج چې کوم ته د بدۍ کې دا جلکۍ ورکوې دغه رواج له منځه ځي او یا بیخي ضعیفه کېږي ځکه هغه جلکۍ د موږ بحث دا ده هغه غربي موډل هغه هم په افغانستان کې نه چلېږي زه وایم چې همدغه اسلام چې څه شی ویلی دي د موږ په پښتنو په رواج کې ځینې شیان چې د اسلام مخالف ته خو دغه رواج خو د په پښتنو کې خرابه ده کنه زه هم دا درته وایم ته بدۍ ترې وباسه ته د یو پښتون په توګه په افغانستان کې موږ خور او لور ته اجازه ورکوو چې انتخاب وکړي نه زه په مجموع کې تا خبره سره موافق یم چې د من حیث د فرهنګ مې درته ویلې دا خو یو ته اوس دوه شیان سره مکس کړې مې مکس کوه یو خو عمومي د پښتون کلتور او فرهنګ دغه خو بیل شی څه ته ما نه پوښتنه د دې که چې په بدو کې ورکوې د بدو موضوع او عمومي فرهنګ دا فرق کوي د تا د جنکو د ورکولو عمومي فرهنګ دا ده چې جلکۍ ته واک نه ورکوي چې انتخاب وکړي ده که نه ده جناب ناصري پوښتنه درنه بالکل دا بالکل چې دا خصوصا اوس خو دغه عمومي فرهنګ د ما داسې ده د ما دغه عمومي فرهنګ د ما د پښتو دا راغېستل سوی ده په دې بدۍ کې چې دا جلکۍ ورکوم د ایغ فرهنګ نه په استفادې باندې دا کار کوم ځکه ماته دا غټ شی نه ښکاري وضاحت دپاره دا ووایه که نه مثال تا ویلې چې د وضاحت دپاره عمومي د موږ د پښتنو فرهنګ کې ډېر ښایسته شیان شته هغه باید حفظ سي تقویه سي ځینې شیان دي چې د اسلام مخالف دي
وایم ته چې ټول پښتو هغه بدلی هغه ما پرېږده چې زه هغه بحث درته وکړم. ته د بدۍ زه درته وایم چې جلکۍ په بدۍ کې ورکول دا غټه خبر نه ده. ته لاړ شه د هغه کلي او اطراف ته ورسې، تا ته دا معلومیږي ټول خلک خوشحاله دي چې ها راځم د جلکۍ ته. دا جلکۍ څومره خفه ده چې دې کې ورکړي. دا جلکۍ چې دا اوس د دې لپاره دفاع کوي، دا خو هغه جلکۍ د دې دفاع کوي چې دا وایي چې دغه جلکۍ چې په بادو کې یې ورکړه، دغه جلکۍ یا له لندن نه خبرې کوي یا له ورجینیا نه کوي یا د کابل له ښار نه کوي یا د مزار له ښار نه کوي. دا فکر کوي چې زما غوندې یوه جلکۍ چې ما ځان ته په پوهنتون کې یا په مکتب کې یا په یو ځای کې انتخاب کاوه، هغه انتخاب یې د ما نه پرېښوده، زه یې راواخیستم درز یو بل چاته په بدۍ کې ورکړم. هغه دغه لینز نه ګوري. زه ورته وایم چې دغه جلکۍ چې نومیږي کوتره یا دغه جلکۍ نومیږي ګلمکۍ، ګلمکۍ په کور کې ناسته ده. ښه ما زه والله بله که دروغ درته وایم، یو ګلمکۍ په کور کې ناسته ده، دوه خویندې واده سوي دي، یوه له دې نه وړکۍ ده، یا خپله ګلمکۍ بغړکۍ موږ دې ته وایو بغړکۍ ده، 14-15 کالو. جنګ اوس د دې ورور ده نورګلې مسې ورور ده واده یې کړی، بل ورور یې د زلمی ده او د دې نوم ده ګلولي. ګلولي له چا سره جنګ وکړ، درز وړکی ترې مړ سه، وړکی مړ که وړکی مړ که خو خلکو اول ورته راولېږه، وړکی ښخ که چې سړی خو دې مړ که، ټوپک یې پسې شاته واچو چې ګلولي نن او سبا به دې زه هغه ته بوځم، تورو خاورو ته به دې ولېږم. یو نیم ځای کې ډز یم په کړي، خدای بچ کړی. دې وخت کې ګلمکۍ هم ده او د ګلمکۍ مور شارو نومیږي. شارو په خپل زوی او ګلمکۍ په خپل ورور باندې دا رقم ته ډارېږي چې همدا یو ګلولي ځوان زوی ورور دی موږ پاتې ده، دا راته وزني. پوهېږئ په دې وخت کې ګلمکۍ په دې پوهېږي چې نن او سبا مې پلار یو چا ته ورکوي، یا سړی نه ده معلوم، یا به مې د بورا زوی ته ورکوي، یا به مې د ګلدین زوی ته ورکوي، یا به مې شادین زوی ته ورکوي، یو چا ته به مې ورکوي. ښه سر خلاص کوي. په دې وخت کې جرګه کینی، جرګه ځي راځي ځي راځي، که په همدغه وخت کې د ګلمکۍ ته ووایي چې وه ګلمکۍ او شارو وایه وایي موږ د خلکو سره روغه کوو، په روغه کې دوی وایي چې 3 لکه به افغانۍ راکوئ او دا ګلمکۍ به ماته راکوئ، د ما زوی ده او زوی مې مثال د 19 کالو ده. دا خو تا ته په سپین ږیري ته نه کوي چې ځوان نه یم نه یې ورکوي. نو که چېرته تاسو په دې خوښ یې دغه ګلولي به درته ژوندی پاتې شي، او که نه یې هغه نن نه یوه میاشت بعد یې درته وزي. پوهېږئ ګلمکۍ څه ورته وایي؟ ګلمکۍ دا ټیکری راخلي دي جرګه مارانو ته پښو ته ورغورځوي، وایي زر دا کار وکوي. شارو ورته وایي وایي د 3 لکه لپاره به مې دا مځکه خرڅه کړم، هغه ته د خدای پاک زوی وبخي، موږ اماده یو دا شی جوړ کړي چې کله ووایي چې هغه خلک ورته وایي چې موږ جلکۍ نه کوو. ډېر وارې دغه جرګې کې موږ په دې غم اوښتي یو، هغه خلک وایي چې موږ پور اخلو، موږ پور اخلو، موږ جلکۍ نه اخلو، جلکۍ نه کوو. دغه کور د دې جلکۍ کور د جرګه مارانو ته وزر راځي چې ګورئ وچه موضوع ورسره حل نه کوي، ځکه چې په وچه موضوع کې دوی بیا څه شي لپاره دا وچه معامله کوي. وچه معنا دا چې جلکۍ نه کې اخلي. دوی وایي چې دا ګلولي اوس موږ نه پټ ګرځي، که روغه ورسره ونه کړو دا موږ نه پټ ګرځي، نیسو پیدا کوئ، کله په لاهوري، کله په پنجابي، کله په دوبۍ، دی کور ته نه راځي، موږ چېرته پیدا کړو. نو راسه روغه ورسره وکړه چې ګلولي کلي ته راشي. خپې ازادې شوې چې ما خو روغه وکړه، په نغدو پیسو موږ 20 لکه افغانۍ قرض او پور ورکړې چې ګلولي کور ته راسي. په دې ګلمکۍ هم پوهېږي، په دې شارو هم پوهېږي، په دې باندې دا ګلدین پلار هم پوهېږي چې دا راسي ټک هغه خلک یې وولي. چې ویولي بیا هغوی ورته وایي چې وروره اوس سر په سر سو، 20 لکه دې راکړې وې، جرګه به وکړو، دغه 15 لکه اضافه واخله. په همدې وخت کې موږ جرګه مارانو ته دغه شارو ترور او ګلمکۍ دواړه راځي او راته وایي چې ګوره که روغه ورسره کوئ، زه ګلمکۍ دې ته اماده یم چې د زوی وکړم، زه شارو اماده یم چې دا خپله لور ورکړم، مګر مو چې روغه راته ونه کوي، ځکه چې زما دا زوی په چل کې راولي بیا یې وزني، او چې جلکۍ یې درنه وکړله او بیا په مړ کړی دی بیا به نه وارې په مړ کېږي.
بیا په دې نه خلاصېږي زه به لور کې درکړم دې ته موږ چې ځینې قومونه په پښتو کې ښه دا نرخ نه لري نرخ دغه ده چې دا خلک دې په ځان بده نه لګوي خوږیاڼی کور نرخ نه لري نورم ډېر دي خدای دې خوږیاڼي کې مړي ډېر دي خوږیاڼی تا سره روغه کوي هم په پیسو هم په جلکۍ درنه کوي بیا دې هم په وازني ځکه دوی نه په پوهېږي چې دې باندې څه هغه کېږي موږ ورته وایو چې هی موږ امزي د تا روغه نه کوو که د موږ د امزي په پور را سره ځې په نرخ را سره ځې زه تا ته د امزوی د نرخ جرګه کوم د ما جرګه دا ده که ما تا ته د دې کور لور درکړه ګوتلکه او تا خپل زوی ته په نکاح کړه ته نور په دې سړي ډاز نسي کولی که ډاز دې په وکړو دا سړی دې مړ که ته بیرته په دې نه خلاصېږي ته به لور کې ورکې ته نه وارې په مړ کېږي دې ته نه ګونی پور وایي نه وارې به تا نه زمن په مړ کېږي بیا که ما پښتون ته کښېني چې نه یې درنه مړه کړه بیا تاسو مساوي کېږئ د ما د امزي جرګه منې که ویې ویلې چې و بیا ورسره کوو که ویلې چې امزي جرګه نه منم خپله خوږیاڼۍ جرګه کوم بیا موږ جرګه نه ورته کوو نو معنا څه سوه معنا دا سوله چې دغه ګلمکۍ یو ایکس وای زیډ یو چا زوی ته کېناسته ښه تاسو دغه خبره چې دې ته به یو خواښې ووایي چې داسې راکړې داسې راکړې د دې دغه د هدکۍ مور زوی تا ورته بچ کړی تاسو د خویندو د ورونو ترمنځ په مینه باندې خبر یې خو موږ ټول په خبر یو ته ځان سره فکر وکړې چې ته په خپلې خور څومره ګران یې په همدې مظلومې خور ته خپله فکر وکړه ته په خپلې مور څومره ګران یې په دې مظلومې مور چې هغه جلکۍ په دې پوهېږي چې نو ما باندې کوم کار نه کېږي هسې رمې مې یو میړه ته ورکوي او هغه میړه مې څوک ده هغه میړه مې چې دا د ما په خوښه نه ده یا مې د ګلدین زوی ته ورکوي یا مې د شابدین زوی ته ورکوي یا مې د شاه زمان زوی ته ورکوي همدغه د ما کلی د په دې کلي کې ټول سره یو سیال خلک یو په اوبو مو جنګ سه همدغه سړی همدغه کلي کې تا ماته یو څوک پیدا کړي چې پردی په کلي کې پردی سړی نسته یا به یې نیا د تا دغه کوري یا به د تا مور دغه د کور وي یا به د ماما خیل یا به د کاکا خیلي کلیوال ټول دغه سره تړلي هغه کله سره ورکي هغه ټول 10 کوره دي 40 کوره دي 80 کوره دي د غره په لمنې کې اوسېږي هغوی کې بیا دا شی نسته چې دوی به راجګېږي دا خو د کلي کور خبرې زه درته کوم بیا به دا جلکۍ ویي او ټکۍ به هغه ویل او ټکول چې دي هغه د ما وتا د کلتور یو بله برخه ده که په بدۍ کې ورکړم د خواښ یو دینګور ترمنځ جنجالي که بې بدۍ ورکړم دا جنجال کې موجود ده ممکن تر ډېرې اندازې پورې والله بله دا هم درته وایم تر ډېرې اندازې پورې دا د بدۍ والا جلکۍ سره ګزاره ځکه کوي دا ټول ورته وایي چې دا ځان ته ده تنا دا میړه ورته وایي میړه خو څه بیا کل نه ده د خره زوی خو نه ده د ما به مېرمنې ناک په ناک به د ما ورونه ورپورې لګېږي زه ورته چې ولې مو راته کوله ګورې په د نکاح کې یو غم ده هغه د مینې غم ده کله چې یو سړی یو وړکه یو ښځه سره ښځه او میړه سي او دنیا ته یې وروپېژندل دا ښځه او میړه دي دوی په خپلو منځو کې قرابت سره پیدا کوي دا سره د مینې او د کور او د خور او د ورور معامله نه ده دا د ښځې او د میړه معامله سوه دوی ترمنځ یو مشترک بل اولاد پیدا کېږي هغه ته وایي زوی یا لور چې کله لور پیدا سوه یا زوی پیدا سه دا د دې سړي زوی ده د دې ښځې هم زوی ده دا ښځه که درد ورباندې دا ټول کور ورسره درد کوي ځکه چې هلته ماشوم درد ورسره لري دا دومره پخه معامله راځي چې دا معامله نه ټرمپ ماتولی سي نه بل څوک ماتولی سي د دې سړي چې دا دغه جلکۍ چې ده دا اوس ښځه ده ښځه ښځې د موږ وي تاسو یا مېرمنې دا د موږ حیا ده دا د موږ عزت ده دا د موږ ناموس ده دا د موږ هر شی ده دې په سر باندې موږ بېرته هماغسې جنګونه کوو یو خو کوالان دي پښتانه نه دي د کوال خو موږ جرګې نه کوو موږ جرګې د پښتنو کوو او دا کلتور د پښتون ده تاسو لاړ سئ دا د تاسو هم ورکس په ټول افغانستان کې دا دومره ورته تشویش لرئ سروې وکړئ که په ټول افغانستان کې مو 10 کیسونه راته پیدا کړه چې هغه بدۍ ته دغسې جرګه سوي او په بدۍ اوښتي 10 دانې لاړ سئ زنګونه په دې خپلو کو دغه اوس دلته ناست 80 کسان خو د 80 کلو یې 80 کلو ته زنګونه وایي چې دا رقم کومه معاملات چا لیدلې چې خرابه سوي ما ته راسئ او زه به درته ووایم چې بې بدۍ سره ورکړي دي زه به د خپل کلي نه درته 10 دانې وخم سره طلاق یې کړې بدي د خیر سره په خوښه کړي سره پرېښودي او تاسو به د کلو کې هم سره پریښي هم دي سره وزلي هم دي مګر په دغې معاملې کې دا ښه اول خو د یو خبره زه کوم فیضان صاحب زه ته دې بحث سره موافق یم زه وایم چې دغه عرفي عدالت
دا یو ورځ باید په رسمي عدالت تبدیل سي. یعنی او صحیح ده چې اوس موږ مثلا حکومت نه لرو، ضعیفه د هغه نه ده، یعنې دغه بالاخره باید یې وسي. او دغه ته څه شی وایي؟ د کلتور او د فرهنګ اپګریډ کول. دا خلاص. لندن دی اوس هم دا کلتوري عدالت باندې روان ده خبرې. په لندن کې رسمي عدالت نه کلتوري عدالت ده. دا اوس هلته په محاکمو کې هم دغه کلتوري عدالت چلیږي. جناب باید په وطندار قانون بدل کړی. دغه اوس هم په مغرب باندې اکثر روان دي. دغه امریکا کې موږ دا اوس د جوري په جوري باندې لګي د خلکو په عدالت باندې کار کوو. تا مخکې له دې چې محکمې ته لاړ سې دا چې ته سټیزنشپ اخلې یو هغه دا در باندې ږدي چې ته به ولنټیر د جوري غړی کېږې. که ته ووایې چې زه نه کېږم تا ته سټیزنشپ نه درکوي. ته مخکې له دې نه سپیشلي په اجتماعي موضوعګانو کې یا په اقتصادي کې ایون تا ته وایي چې لاړ شه جرګې ته. که جرګې د تا کار ونه که بیا ماته راسه. دوی اوس هم په جرګې خپېږې تا ته خدای یو نعمت درکړی. دغه نعمت چې تا ته خدای درکړی که دا د جرګو سیستم نه وای د ما وي تا د پښتو کوډونه نه وای او په افغانستان کې دا جنګونه وای دا کورني جنګونه وای دا اقتصادي ستونزې وای او تا ورسره کوي کلتوري او فرهنګي دا کار نه لرلی ته پوهېږې ما او تا به دومره بې حیا سوي وو دومره به بې عزته سوي وو دومره به د خدای په کار ککړ سوي وو چې هېڅ به یې موږ تمه نه سو کولی دومره به موږ شرمېدلي وو. الحمدلله ثم الحمدلله خوشاله په دې چې پښتانه یو. دغه نور افغانان که پښتانه نه دي یا موږ دوی نه د چا خبره هغه اخیسته الهام اخیسته یا دوی له موږ نه اخیسته موږ نه ډېر زیات په دې شیانو باندې کلک ولاړ دي. نو دغه ټولنه او د ټولنې مسیرانو د ټولنې د ساختار افغانستان ساتلی. افغانستان نه اردو ساتلی افغانستان نه حکومت ساتلی. که دا 300 کالونه اخوا تم لاړ سي افغانستان د قومونو ساتلی. دغه جمهوریت کې هم افغانستان قومونو ساتلی. دغه اوس د طالبانو په وخت کې هم چې دا وضعیت جوړ ده دا طالب نه ده راوستی دا د قومونو راوستی. والله بله چې دغه جټان وای دا قوم او دا طالبان راغلي وای دې طالبانو ته اوس د سر په کاسې کې اوبه ورکړې وای یو به په شرق روانو بل په غرب روانو مګر همدې پښتو ما طالبان ته 100 وارې ویلي چې وروره تا په دین دا پښتانه نه دي مدیریت کړي تا په پښتو مدیریت کړي تا ګټه دلته کړې چې د ما په ټولنه کې 2 ټیکټه دي یو د پښتو ټیکټ دی یو د دین تا دواړه واخیستل په نسل پښتون او لاس کې نیولې دین ده ځکه ته کامیابې که د پښتو ټیکټ پورې ولګېدې او رښتیا د سپک ورته وکتل د تا د دین ټیکټ تا نشي ساتلی او په دې باندې ملخص سر خلاص کړه تا چې زه دې منم د پایزان په توګه د دین په واجب نه د دین کې ځان بهتره ګڼم نه د په دین کې له ځانه هوښیار ګڼم نه د په دین کې ځان نه عالم ګڼم یوازې د تا د منلو لپاره د ما دا کافي ده ته پښتون او دا زه نه یم دا تا سره 90% د پښتانه دا پارسیوانان ګرام نه دي وایي د هر پښتون په خېټ کې یو طالب سته دا رښتیا وایي نو معنا دا ده چې د پښتنو چې کوم کلتور او فرهنګ د هسک او خالد ندایي راغله دا دې پورې به ډېر ته خو نه پورې لګېږي وطنداره زه په تا پوهېږم امام هم نه پورې لګېږي خو دا ځینې کسان چې فکر کوي چې دا به د کلتور ګنده ده یا خراب ده یا باید بدل سي دوی په پیږي نه نو چې نه په پیږي غوږ به ډېر نه ورته نیسي هسک ماما په خیر راغلی نه زه خو خپله ډېر محافظه کار یم یعنې په هغه لحاظه اوس وایم چې ځینې شیان دي چې هغه شي. دلاور کوچکه مننه ژوند د ښایسته خبرې دې وکړې او زه په مسله خبرو په منځ کې یو کمنټ دپاره راوختلم هغه دا دی چې زموږ ټولنه خو موږ تاسې وینو چې په کوم حالت کې ده که نه قبایلیت کې هم هغه اخري درجه قبایلیت کې ده او په اسلام کې هم هغه اخري درجه اسلامي ټولنه پاتې شوې ده بس دغه رقم وچه کې پاتې هېواد و چې نړۍ سره مو داسې اړیکې نه لري نه سمندري او نه هوایي داسې پاتې شوي وو دغه او دلته داسې یو نو بس که ښه ورته وایې که بد ورته وایې اوس داسې یو نو په دې کې چې دی د 2 قومونو جنګ شي د 2 قوم هلک راپاڅېږي دواړه ښه په کاروبار کې په تورخم کې مثال د خبرې وروره یو پکې بس یو پکې مړ شي په چاقو ولګېږي نورمال سرسري ولګېږي هغه بل مړ شي چې مړ شي وروره وینې ته ډېره لاړه شي ډاکټر ته چې رسېږي د ده له لار کې وینې لاړ شي که نه د هلک د مرګ په حساب نه وایې خو بس د مرګ پور پرې واوړېده چې مور پور پرې واوړېده چې ګوري وروسته دا غټ ټبرونه دي که دوی دښمني شروع شي دا موږ لیدلې ده چې لس کسه بیا د یو ټبر نه مړه کېږي ځکه هغه بیا دوی کې یو کس ولي هغه دوی کې یو کس ولیدي ولې ما په خپله لیدلې په پېښور کې په جلال آباد کې دا کار ما لیدلی په خوږیاڼي خو بیا زموږ بیخي هغه خپل هغه هم دی ولایت هم دی
نو دلته داسې مړي روان وي بیا. نو دلته چې دا یو جنۍ پکې ورکړي، یو کلیواله جنۍ چې پکې ورکړي، نو د خوشحال خان دلته یو خبره شته، د خوشحال خان خټک وایي چې 10 له 100 صدقه شه او 100 له 0. دلته یو جنۍ قرباني پکې ورکړل شي، دلته د 15 کسانو دې خواته ژوند وژغورل شي، 15 کسان د دې بل خواته ژوند وژغورل شي. یعنې بس ستا د نیم کلي ژوند پکې وژغورل شي، مګر یو جنۍ پکې قرباني شي. او دا هغه خبره هم نه د قرباني اسکه، هغه د قرباني هغه د ماته څوک ثابت کړي چې قرباني سوه. بالکل بالکل، خو مطلب دا د خلک یو چې وي میړی دا څوک په چې خدای پور ده، ګور اسکه، یو میړی په خدای پور ده. موږ دا وایو یو میړی په خدای پور ده، ځوان وړ کړی د میړی ورته پیدا کړ. بالکل بالکل خره ته خو نه ده په نکاح کړې، بې نکاح خو نه ده ورکړې، په زوره خو نه ده بولې. بالکل زه ستا خبرې ته ځکه راتللم چې تا مخکې یو خبره اشاره دې وکړه چې د دې جنۍ بیا ته ډېر قدر او عزت مي، او بل دا چې ځکه چې هغه د ټولو خلکو په زړه کې ورته رحم وي، نورو ټولو ښځو ته په زړه کې په دې رحم وي چې دا په بدۍ کې راغلې ده، مګر هم هغه په یو ښه ښایسته او قانوني حساب باندې راغلې ده. ځکه دلته د 100 کسانو هماغه 10 له 100 صدقه شه 100 له 0، هماغه د یو جنۍ چې دی د 10 کسانو 20 کسانو دې خواته ژوند وژغوري، دې خواته ژوند وژغورل شي، هغه مړي او هغه وژنې پکې بسته شي. نو خبره دغه ده، د سورې دا تا ته پېښور وویل چې پېښور کې د سوره وایي، د جلال آباد کې فکر کوم نوم یې سوره دی. تا ورته ګوتنیونه وویله که نه؟ تا ورته څه وویل؟ نه، هغه جلکۍ ته ګوتلکه وایي. ګوتلکه معنا دا چې داسې جلکۍ بلۍ چې یا زړی یا څنګه یعنې پېغله به وي که نه. همدا نوم ما ونه اورېدلی، دا د ګوتلکې نوم مې نه اورېدلی، سورې نوم مې اورېدلی و، خو چېرته ما اوسه پورې لیدلې نه ده چې سوره پکې شوي دې وطنونو کې. یعنې زما دا 30-40 کاله که دغه پېښور او پښتونخوا کې او جلال آباد کې که نه ده، ځکه پښتونخوا موږ ته ډېره نږدې ده، جلال آباد نه اخواته ټوله 20 کیلومتره چې لاړ شي پښتونخوا ده. نو ما پکې دا د سورې دغه لیدلی نه دی، خو یو ځل نوم مې اورېدلی دي د افریدو شینوارو کې چې بیا خلک کښېني، جرګه کښېني، بیا وایي په اسلام یې خلاصوئ که په پښتو یې خلاصوئ که نه. یو کس راپاڅېږي، بیا هلته رایه واچول شي، وطنداره لاسونه پورته شي چې څوک وایي چې په اسلام یې خلاصه کړه، بیا څوک وایي که نه په دغه یې خلاصه کړه، په پښتو یې خلاصه کړه. نو اکثره بیا ته په پښتو باندې دغه خلاصېږي، د پښتو په نرخونو باندې بیا دا لوی دښمنۍ او لانجې خلاصېږي. ځکه چې په اسلام کې بیا هغه موضوع چې وي په اسلام کې تنګه وي، ځای نه وي پکې په اسلام کې. شریعت کې خو بس یا ته لاس غوڅ کړې داسې شی که نه، داسې قتل کې بدلې قتل که نه، دا رقم شی پکې راشي، مګر پښتانه بیا د قتل په بدل کې قتل هېڅ دغه کوي نه، مخه یې نیسي، او په اسلام کې مخه نیول نشته د دغه شي. او په پښتو کې بیا شته دی، ډېر نرخونه ورته پیدا کوي، ډېرې لارې ورته پیدا کوي، لارې ګودرې. نو هغه موضوع چې دی ښایسته حل کړي. مننه دلاور جانانه، زما همدې یو کومنټ د خاطر راوختم چې ستا خبره روغه ده، د پښتنو بل دغه رواج دی. دغه نور خلک به وغږېږي. یو دغه نازک خبره دا درته کوم، د ډېر خلک د جرګو او د محاکمو په فیصلو نه پوهېږي چې د دې ترمنځ فرق په څه شي کې ده، او ډېر یو لوی فرق لري. محاکم تا ته وایي چې زه عدالت کوم، عدالت، او جرګه درته وایي چې زه روغه کوم. د روغې او د عدالت ترمنځ د مځکې او د اسمان فرق ده. پیس، روغه، صلحه، تا ته محکمه صلح نه کوي. اوس همدا دین ته چې ویسې، په دین کې صلح څومره مهمه ده، په دین کې روغه څومره مهمه ده، په زور نه، په رضا، خو سوله او پیس درته راوړم. ښه، په محکمو کې غم دا ده، محکمې کې تا ته وایي چې د تا ورور وژلی و، تا ته کاغذ په لاس باندې درکوي، وایي موږ هم چې پیدا کړو ته هم پیدا کړي، تا ته خو نه وایي چې ته یې مړ کړه، خو مثال د تا دغه د ورور قاتل باید مړ شي. دا د تا د محکمې فیصله سو، لکه هسک ویلې. یا تا په مځکه چا دعوه کړې ده، 10 جربه مځکه دې ده، کواله یې له تا سره ده، هغه راغلی زورور دی، تا په مځکه کې کلا وویله، په 3 جربه کې کلا وویله، دا باقي ځان ته کري، زولیت یې هم درنه اخیستی، ته خپله 2 کسان یې، یو ته یو د زوی ده، نور میراث یې، او هغه چې د 6 ترونه دي، 15 زمن دي، نو خپله سړی هم د کومندان، ته محکمې ته لاړې. محکمه درته وایي چې تا کاغذونه یې وکتل، وایي دا خو تا شرعي کواله ده او دا مځکه خو د تا ده.
بس دا تا فیصله ما درته وکړه دا تاسو ولسوالۍ ته ولېږه هغه ته ځي او بیا ولایت ته ځي ولایت نه ولسوالۍ ته ځي ولسوالۍ نه ډاډسنې کې یو څوک کیني تا دې کلا ته راځي هلته چې وګوري کومندان ده او کیسې دي او ارګه برګه ده او په خوا کې دعوه چې ده یو دوه خړ پړو شوې سره ده هغه ولسوال ورته وایي چې وروره په دې خلکو د ما ملاکه زور رسېږي زه هم درته وایم چې دا مځکه د تا ده او دا د حکم محکمې درکړی خو دا خلک چې زه چې دي چې نه باسم ما هم وزني غټه معامله ده قومي معامله ده او دا د قوم سپینګیری ده مسیر ده بس مځکه د تا ده موږ عدالت وکړو او مو ویل چې مځکه تا ده نور د دازولیت د سړي نیولی ده دا به اوس موږ څنګه باسو دا د محکمې کار د 20 کاله منتظرېږي 30 کاله سړی له لوږې نه مړ دومره پیسې به یې لرلې یا به یې نه لري کارزو پورې راواخیست تر محکمې کابل ته لاړ فیصله دې ورته وکړه تطبیقوی نه سي او که په تطبیق هم کې دا خلک به په زور هغه کې وباسي ټیکټر به پسې راولي کلا به ورته ړنګه کې خلک به ړنګ سي بله ورځ یې ټک ټک دواړه وزدي ډېر ووځل سړی میراث خپل ناسکی تر زمنې دي وایي میراث یې چا سوی میراث خو د ما ده چا مړه کړه ولاکه وایي پیږو د چارټر نیکه نه شي پاړولی دا چا مړه کړه په پټي کې بم ورته ایښی باندې یې وځلی زار یې ورکړي په 100 رقمو یې مړه کوي محکمې څه وکړه امې لاس جربه مځکه تېر ویوړه امې دواړه په مړه کړه موږ جرګه څه شی کوو موږ جرګه خو پیږو چې دا خلک چې دي مځکه تې اخلي همدا وزني موږ راجګېږو له دواړو نه واک اخلو دغه زورور ته وایم چې ای زوروره اخرت دې په خرابه ده سبا ته د بله ورځ دې کې ته غټ تعمیر نشي جوړولی د دغو خلکو که اوس 2 کسه دي سبا ته دغه خلک بچي راغټېږي لمسۍ راغټېږي دا کېږي دا کېږي دا کېږي 100 کاله بعد تا لمسیو سره هم دا خلک جنګ کوي کولی په لاس ته نو داسې چل وکړه چې ته موږ ته واک راکړه چې دا موضوع درته خلاص کړو دې دوو ته وایو چې یو 2 کسان یې سبا مو وزنیم نن یې مځکه درنه اخیستې سبا مو میراثوي واک راکړئ دا موضوع درته خلاص کړو موږ ته مو واک دایم راکړئ دا موږ دې خلکو ته وایو چې 3 جربه کې کلا جوړه کړې وو او دا 3 جربه کلام دی تا دا د کلا مخې ته د یو جرب مځکه د دام دی تا دا 4 جربه یې تا دا 6 جربه مځکه چې ده دې سړي ته وسپاره مثال خراب فیصله سړي ته 6 جربه مځکه ورکړو سړي ته وایي دا 6 جربه مځکه یې تا سوه دا 4 دغه سوه سړی مې د 6 جربه مځکې خاوند که زوی مو یې له مرګه بچ که پلار مو یې له مرګه بچ که له ظالم نه مو خلاص که دواړو سره مو روغه وکړه او دې سړي ته مو ویل هغه ته مو ویل خپلو منځو کې مړه ژوندی هم سره کوئ سره به جنجالونه وایسئ محکمې فیصله خاص وکړې ما محکمې دواړه مړه کړه 10 جربه مځکه یې ترې واخېسته ما 6 جربه مځکه مړ کړه دواړه مې ژوندي کړه ما خو ما سره روغ هم کړه او د محکمې بدي به تر قیامته پورې هم پاتې وه په افغانستان کې چې دغه د جرګو سیستم نه وي که تا کور په کور بدي ونه لیده زه به د ګنګار سینګ هندوز وایم پوهېږئ موږ یو چې دا خلک مو سره تړلي دي او نه یې پرېږدو جنجال ته اسک مهرباني بیا به د هغه خبرو دلاوره دا یو خبره مې ته بله کوله چې دا په پښتنو کې دا کلتور چې دی دا روغې که نه جرګې ته چې روغې پېښور کې زما یو دا اوس ډېر خوښېده چې هلکانو به جنګونه وکړه وروره چاقوبازي به پکې وشوله سوکان او هر څه چې ګورو سپین ږیري به د ماله ته راټول شولو بیا به روغه کوو داسې ښایسته روغه به یې وکړه زما په دې هلکانو ډېر زړه درد کوم دا ښایسته ښایسته د احمد ځوانان د مجلس ځوانان چې هم سندرمار دي هم کارګر دي هم ښایسته لوکس ګرځي پاک د جمعې مونځ به هم ښایسته کوو پاک به یې ولمبل نو ما خدای پاک یو به پکې خامخا مخروب کېږي دا بل به راپاسي دا بل به مړ کوي هغه نوره سپین ږیري به راپاسي داسې یو روغه به یې ورته وکړه چې ته به حیران پاتې وې دا روغه چې دا داسې ده چې لکه ایمانویل کنټ چې دی ایمانویل کنټ د جرمني په دې جرمني کې چې دغه نشته قصاص نشته که نه د مرګ خون که بدله خون نشته دلته چې دی عمر قید ورکوي یا ورته یو څه سزا ورکوي 10-12 کاله هغه چې مړی څوک وکړي ځکه وایي دا سړی چې په قار شو نشه او هر څه شي وو خو ده خو مړی وکړه نو دا قاضي څوک دی چې د قاضي سر کې کافي مسکي او راشي هلته کښېني او لاسلیک وکړي دا لاسلیک چې کوي دا لاس خو د قاضي دی دا خو بېرته انسان دی خو د انسان هم دا دی مړی وکړي که نه نو هغه په جیل کې بیا ساتي دا د اصلا د زردشت فلسفه ده د بد نه د بدتر نه بد کا د بدتر نه بد کا او د بد نه ښه کا او د ښه نه خطر کا
نو په جرمني په جیلونو کې د اروپا په جیلونو کې هماغه د زردشت فلسفه چلیږي چې ایمانویل کانټ راخیستې ده چې د بدترین نه چې بد کا د هماغه جیل کې هغه کس د معاینات کېږي ډاکټري کېږي ټول شیان کېږي څارل کېږي چې د څه کسب کوي کار کوي کنه په جیل کې پیسې ګټي روزګار کوي مثال چوکۍ جوړي د ماشومانو د پاره د وړکتون د پاره سره هر څه چې خو دا کې یو کار کوي نو مطلب هغه جیل کې چې کم کس وي هغه ته به یو وخت سزا ورته کم شي لس 12 کال وي 2 کال 3 کال ورته دا کم شي ځکه هغه انسان د بدتر نه بد شي د بد نه ښه شي او د ښه نه خطر شي همدا د زردشت فلسفه راواخلي او دا د زردشت فلسفه چې زمونږ په پښتو جرګو کې چلیږي دا د همغې وخت نه چلیږي چې دا وایي چې په اسلام سره نه خلاصو او په پښتو سره خلاصو او بل چې دا روغه چې پېښور کې وشي که دا خبره تاڼې او کچارۍ ته لاړه شي وروره 10 12 15 لکه روپۍ هغه کورونه به خرڅوي او ځمکې به خرڅوي کلي کې چې ټوټه موټه ځمکه لري بیا به یې لږ کچارۍ او تاڼې به کوي که نه نو دا سپین ږیري ورته په خبره ورته ډېره ښایسته خلاصه کړي د پښتو په حساب باندې نو دا ستا خبره په ارتباط په اړه مې دا خبره وکړله هغه دلاور یارانه خیر اوسې. خالد مهرباني ندایي. سلامونه ټولو ګډونوالو ته. فیضان صاحب تاسو خو ښې خبرې وکړې. تاسو د خبرو په تایید ما صرف غوښتل یو د جوري په انګلستان کې ورته وایي دا د محکمو کې دلته په مرافعه دي موږ په هغه ورته راځي دلته مجلس کراون کورټ ورته وایي په جزایي برخه کې اوس هم هغه دوی ورته وایي چې سیستم یو مجرم چې په ثابتېږي هغه یو فاکټس دي لکه هغه یو په قانون کې یو په فاکټس کې لکه هغه جوري تصمیم نیسي تر اوسه هم هغه عام خلک په اصطلاح چې قاضیان نه دي غیر مسلکي کسان دي اول هغه تصمیم نیسي چې دا کس مجرم دی صرف هغه جزای هغه اصلي قاضي ورته ټاکي او دا تیرو وختو کې همدا بحث وو چې د وطندار صاحب په اصطلاح چې اپګریډ کی نو د حکومت وغوښتل چې دا سیستم ته لري کړي چې یوازې هغه مسلکي قاضي تصمیم ونیسي چې دا کس مجرم دی نه دی. دلته ډېر اعتراضات وشول بالاخره حکومت اړ شو چې هغه بیرته د خپل تصمیم نه پشا شي او هماغه جوري ته بیرته دوام ورکړي. نو اوس کې هم همداسې د مجرم کراون کورټ کې چې مخته کېږي د موږ په سیستم به مرافعې سره مترادف راځي په هغې محکمه کې قاضي هغه چې مسلکي قاضي دی هغه تصمیم نه نیسي دا کیس د هغو غیر مسلکي کسانو په مخ کې جوري هیات چې ورته وایي چې هغه د دو جامعه کسان دي د هغو په مخ کې ډسکس کیږي بیا هغه تصمیم نیسي چې صحیح دا جرم دی کړی دی بیا وروسته قاضي ته چې د جرم دوی ووایي چې دی کړی دی بیا هغه مطابق د قانون ورته سزا وایي چې ښایي دې جرم ته دومره سزا ده او بل ما دغه د پښتونولۍ خو د ټول کوډونه چې دي ډېر د انساني هغه کرامت سره په اصطلاح ډېر هغه لري لکه د نورو مسایلو کې ډېر دي د پښتونولۍ کوډونه او دا د ښځو په مسله کې ډېر مثالونه دي لکه تاسو چې دا یو مثال ورکوم ما ته په ذهني عمل ته چې واقع شوي دي په موږ په منطقه کې ما ته به هغه مثال سترګو ته راتلله چې هغه هلته مثلا په اول کې به بده وه خو چې بیا به وروسته هغه په دوستي مثلا 10 کاله بعد داسې بدله شوله او نه تنها دا په ښځو کې د نارینه‌و برخو کې مثلا مونږ یو خپلوان و هغه جوړه ښځه وه نو دې سړي ته یې واده وکړ چې په هغه ورځ یې خو دا البته پخوا و د اوس وخت کې نه دی شوی چې په ورځ چې ناوې په اصطلاح راوړله د ناوې سترګه هم یوه خرابه وه ړنده وه او بل نور او دا سړی چې و ډېر ښه ځواني یې لرله بیخي ډېر د هغه نه خو چې د هماغه کلتور د وجې نه تر ننه پورې هغه بیچاره وفات شو ښځه یې تر اوسه هم ژوندۍ ده خو هماغه یې قبوله کړه او ډېر خوشحاله ژوند یې تر اخره پورې او د لاو میریج او ارینج میریج په اړه
اوس ډیری تحقیقات دي چې د فیصدي د کامیابۍ ډیره د لاو مریج چې د طلاق هغه یې ډیر لوړ دی او د دغه په اصطلاح چې د فامیل ورته انتخابوي د دواړو خواونه د هغه د طلاق هغه چې دی ډیر ټیټ دی او په عین حال کې زموږ د فرهنګ چې دی د اسلام نه متاثره شوی یا ما تحقیقات از خاص دی برخه کې نه دي کړي که مخکې د اسلام نه داسې وو خو ډیری بعض شیان چې زموږ په کلتور کې دي دا ډیر د اسلام سره یا د اسلام نه متاثره شوي دي یا د اسلام سره تطابق لري اوس کې د غرب کې ډیری هغه ښځې چې د غربي فرهنګ باندې دلته حتی غربیان دي لکه انګلیسان دي هغه چې اسلام قبول کی ډیری ښځې دي چې مخکې نه په همدغه غربي سټایل باندې ژوند کوي مطلق هغه د موږ کلیوال ژوند ته ځي د موږ یو ملګری دی هغې دلته واده وکړ د انګلیسۍ وه ښځه اوس تللې ده البته چې مسلمانه شوله دلته یې درس ټول یې لوستي و اوس په لغمان کې په یو کلي کې ژوند کوي زامن اولادونه یې ټول پښتو وي او البته هغوی خپل اولادونه یې به ولیدي وایي چې زه نه غواړم چې مثلا د جامعه کې راغټ شي نو هغه اولادونه یې اوس لغمان په یو کلیواله ساحه کې ژوند کوي او دلته هم ډېر مثالونه دي زه په سوشل میډیا هم تعقیبوم د ریورټس بعضې ښځې چې اسلام قبول کړه عین هغه رواجونه چې زموږ په کلیو هغې کې دي دا د پښتنو هغه تطبیقوي لکه همغسې حجاب کوي همغسې لکه په کور کې باید چې د میړه نه اطاعت وشي میړه باید د کور په اصطلاح لیډر وي او په عین حال کې باید د کور ټول خرڅ و مخارج باید میړه برابر کړي هغه دلته اوس انګریزان دي چې مسلمان شوي دي همغه فکس زموږ د کلي د بانډو رواج او هغه کلتور په مخ بیایي او بل د بعضې منفي مثالونه چې دي البته زه چې فکر کوم هغه په مجموع کې هغه مونږ هغه نارینه د هغې ورسره په نظر کې نه نیسو په هغه کور کې چې د تاوتریخوالی دی د ښځو سره په هغه که د فرهنګي خو هغه باید بیا په یو نورمال کورنۍ کې وي خو که یو نورماله کورنۍ وګورئ او چې ټول په 100% دغه پښتنی پښتون کلتور تطبیقوي خو که نورماله کورنۍ د تحصیلات ولري او اقتصادي وضعیت هم ښه وي په هغې کې خوشحاله ژوند لري هم ښځه هم اما که بیا یو بل فامیل ته لاړ شي چې هغه کې اقتصادي وضعیت ښه نه وي په هغه کې د نارینه وضعیت هم خراب دی په ضمن کې د ښځې هم خراب دی او په هغې کې همدغه فرهنګ د هلته منفي ممکن هغه ولري او د ما په نظر چې په فرهنګ کې هیڅ مشکل به نه وي زه ډېر دلته مقایسه کوم ډېر ملګریو سره کله کله مثالونه هم ورکوم چې د یو نورمال فامیل پښتون فامیل کې د ښځې حیثیت په غرب کې زه ډېری ورته مثال ملګرو ته ورکوم د انګلستان ملکه چې اوس مړه شوله فکر کوم دغه سره به برابر مننه سلامت اوسې دغه اخري خبر به زه وکړم نو هغه د زه اوس ورځو کې لږ وختي ویده کېږم هسې لږ بېخیار سوی غوندې یم دغه د ارینج میریج او د لب میریج ترمنځ اصلا دغه امریکایان او د غرب چې د دوی له دې ترمینالوجیانو سره ډېره زیاته لوبه کوي داسې اړی راړی دا ټرمینالوجیانې د خپل ځان لپاره سره جوړي لاو میریج لاو لغات یې خوښ سوی نور یې د میریج پسې ور وتاړه نو زیاتي ټول امریکایان او غرب چې د دې ته لاو میریج وایي اول خو دا ده چې دومره ظلم لب سره کړی چې لفظ باید استفاده نشي په 10 میلیونو انسانانو کې به چېرته لب میریجي یا به نه وي د دوی هم ارینج میریج ده د موږ هم ارینج میریج ده فرق یې څه کې ده په دغه شیانو زه باید کتابونه په انګریزي ولیکم که نه یې مقالې خو په ولیکم د مونږ ارینج میریج چې دا د لور یا زوی او د کورنۍ په ګډه تصمیم ده مونږ کورنۍ او فرد په ګډه ارینج میریج کوو
ټول په ګډه سره کینو، د هغې کورنۍ، د موږ کورنۍ، د وړکي کورنۍ، د جلکۍ کورنۍ، وړکۍ او جلکۍ ټول په ګډه باندې واده تصمیم نیسي. د دوی ارینج میرج چې دا دوه ځوانان په خپلو منځو کې تصمیم نیسي. د دوی په خپل دوه کسه تصمیم نیسي، د موږ کورنۍ تصمیم نیسي. البته کورنۍ کې د موږ د نفران شریک دي، خلک باسې وایي چې دې کې د جلکۍ یا د وړکي رضا نشته. وړکي خو 100% پکې رضا لري، یعنې پکې پوښتل کېږي، او له جلکۍ نه دا پوښتنې کېږي په شکل د اشکال، او دا د یوې ورځې خبره نه وي. دا خویندې ورته وایي، مورې ورته وایي، هغه کلي کې چې اوسېږي هغه وړکي سره پیژني، را پیژني، هغه ورته یادوي، دا کسیرانو ورونه یې ورته یادوي. جنګونه کوي چې څوک یې بد ایسېږي په هغې باندې کس یې ورور راونیسي او ټنګ ترې جګ کړي چې ورته وایي چې پلانکي ته به دې ورنکړو چې جنګ یې سره سیایي، وایي که به د شاه زمان زوی ته دې ورکوو. د شاه زمان زوی لږ ګړنګن یا لږ ګډوډ نو بیا دغه جلکۍ راجګه سي او دا وړکي ته داسې د خپل ورور ته یو ټنګ ورکړي، هلته یې واچوي. مور ورته وایي وړاند داسې دا دې ولې داسې ووایي چې شین دې واړاو. وایي هره ورځ دا راته د شاه زمان زوی یادوي، ښه مې وکړه، دا ډېر لوچک ده، دا اوس داسې لوچک ده، دا به آینده کې چې کېږي دا او دا او دا. همسې ورور یې مخ ورته راواړوي. نو څه چې رښتیا خو مو ورنه کړي چې اوس دا وړکي بېچاره داسې ټنګ تر جګ کړه. چې دا رقم بدماشه یې تاسو، زه نه پوهېږم چې دا زه پښتون سم نه یم که دا خلک پښتانه نه دي. تاسو خبر یې چې جونګۍ په کورو کې څومره بدماشي کوي؟ نه یې خبر. د اطرافو خبرې زه درته کوم. په اطراف کې چې جلکۍ د 12-14 کالو وي، د 5 کالو وي، په ورونو بدماشي کوي، په پلار بدماشي کوي، په مور بدماشي کوي. یو بدماشي قرآن مې دی وکړي یو ورور سر ته جګوی سي، یو ورور، ځکه پلار خو وچ په ولاړي، مور وچه په مور کله کله لا داسې یو 100-150% ورسره په غمه اوښتي، خو پلار وچ په لور ولاړي. هغه پښتون پلار چې په غوږو باندې 3 متره ویښته یي له پښتو نه، او خلک د ډېرې پښتو نه زړه نشي ورسره کوی چې خبرې وکړي، دې لور ته به ماتي، که یوه لور یي که دوه یي که درې، بیا به دا پلار راجګېږي او دغه نازولې لور که دوه دي که درې دي، دا به راخلي دي مردګا زوی ته به یې ورکوي. د هغوی ورته خوښېږي نه چې اوس څوک ورته وکړو، چاته یې ورکړو. تاسو خبر یې په اطراف کې چې کومې جلکۍ ته 2 وارې ریباران راغلل، جلکۍ بده یي. دا خلک وایي دې ته ولې 2 وارې خلک راغله، 2 وارې دا خلکو وغوښته. دا رقم ته جونګۍ دي 13 ریباران چې راغلي، 13 وارې خلکو غوښتې، مور او پلار نه ده ورکړې، یا ورونو نه ده ورکړې، جای نه ده ورته خوښ. دې کې دا مشکل ده، هغه کې هغه مشکل ده، دې کې دا مشکل ده. او هر ریبار چلیږي هم نه ورکې چې هر سړی به ځي او تا ته به جلکۍ غواړي. یو کس او 2 کسان کې منیم نه چې 2 کسان به رواني چې کوم تاسو 2 کسان راغللی یا یو کس راغلی ریباري کوم، هغه تر سره خبره هم نه کوي. ته څنګه سپک دې راته وکتل چې ته ډنګه 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 خپله سړی خو ریباري ته تلای نه سي، چې سړی به لاړې په حجرې کې به ناست او سړي ته به وایي چې یا دې لور یا دې خور ماته راکړه. پوه ریبارۍ ته به ځې که لرې ځای پلنکوچ کې به ځې، د کلي یو داسې معتبره غوندې سړی چې داسې نسبتا خلک غوږ ورته نیسي، هغه به دې په مخ کې سیټ کې کېنولی. په کلي کې داسې د تا به لږ داسې تینداره غوندې د هغو خلکو به خپله یي، ته به په دې پوهېږې چې د هغوی باندې د چا زور رسیږي. هغه ښځه به د هغوی سکه خورزۍ د تا به تینداره کېږي، هغې نه به وخت اخلي، هغه به ځان سره په دې 2یم سیټ د پلنکوچ کې کېنی. بل به داسې سړی پیدا کوې چې د هغوی باندې ګران وي، هغوی ورته غوږ نیسي. بله به داسې یو ښځه پیدا کوې، خپله مېرمن به دي، لورګانې به دي که غټې در سره وي، دا به ټول پلنکوچ کې ورځئ، اول به ورکوئ چې موږ درځو. هغوی پوهېږي چې دا ریبارۍ ته راځي، هغه تا ته نه وایي چې مه راځه، هېڅ درته غږ نسي کولی. دا بې پښتوګي ده چې ته درته وایي چې موږ درځو، ته ورته وایې چې مه راځه. ځکه وایي په مړۍ باندې را به سي تر 11 بجو چې هغلته خلک وختي څملي، څوک دا خبره نسي یادولی. مړۍ سره وخوري، ناسته سره وکړي، ښځې هلته سره خپل ګپونه لګوي، سړي دلته په حجرې کې ګپونه سره لګوي. اخره کې دا خبره ور یاده کړي چې ولا
پوښتنه خو دې هم ونه کړه څنګه راغلي، یا دوی ورنه پوښتنه وکړي، ورته وایي چې والا خپلوي ته مې زړه درته کېږي، خپلوي ته مې زړه درته کېږي. په ډېر درندښت دا خبره را یاده کړي، ولا دغه رقم ته سره خپلوان سوي وایي، د تا کورنۍ مې خوښه ده، د تا ناسته ولاړه مې خوښه ده، د تا دا شخصیت مې خوښ ده، د تا دا خو یعنې ته چې د یو چا خور او لور غواړې، خو دا په درندښت ورته ګورې، ځان سیالې بولې. نو دا دوی په خپلو منځو کې دا سړي او دا ښځې سره کوزي ننوځي چې اوس څه بهانه ورته وکړو. داسې به ورته ووایو، او بل وایي داسې به ورته ووایي. په دې کې ځینې خلک دا د نه جواب ویلی شي، ځینې نه شي ویلی. هغه به مې ورته خبر ولا چې تاسو راتګ نه کور ودان خیر اوسئ. هیچا خپله لور او خور کور کې ځان ته نه ده ساتلې، لور دې ورکولو ده، خپل کور به آبادوي. دا خپل یو خپل یو اللهم صل لري چې دا به ورته وایې د خپل کور کې چې تا نه غواړي یو رقم ته اللهم صل غواړي، چې له بله غواړي بل رقم ته به په دې باندې یو ساعت غږېږي، بیا به دا خبر یادوي. رد باندې به بیا یو ساعت غږېږي چې ردی. او دا به م ورته وایي چې ولاد دغه موضوعګانې مې دوه په مخ کې پرتې دي، پلانکي کې مې یو کور را شروع کړی، دا خلاص کم. کلي خبره ده که نه، یا بستانکی تازه مړ شوی د ورک که د موږ عزیز وو، اوس که دا کار وکړو. ځینې وخت کې داسې کېږي چې مسېره خورې پاتې لورې پاتې د دوی دا کسرې باندې یا دویمې باندې لاس یې ښیي. هغه بیا سړی په اسانه نسي غوښتلی چې بیا وغواړي ورنه، بیا ورته وایي چې وروره ته دا مسېره لور مې پاتې ده او هغسې تر څو پورې زه ورنه کړم دا دویمه نسم ورکولی. دا خو بیا هغه خلک به وایي چې په دې کې څه خو وه چې هغه یې پرېښوده دا یې ورکړه. دا کار خو زه یو وارې نسم کولی او دا او دا او دا. خو دا خو 100 رقمه طریقې دي. زه رایبار پاتې سوی یم. زه ډېر رایبارۍ کې لاړ یم، له ځوانۍ نه به رایبارۍ کې تللی یم. ما پلار رایباري کوله او زما رایباري ګوره دا رقم ته هم نه وه چې زه اول به مې ځای پېژانده چې دا ځای د ما لپاره ده که نه ده، او چې ما رایباري کړې ده چا راته نه هم نه دي ویلي، نو دا رقم ته هم نو نه ده. ما خبرې چې کوم رقم به مې راوسته خبره په ځای به مې ورته ودروله. دغسې موضوع ده. چا چې زه رایبارۍ ته ځان سره بولی یم، ګل مې راوړی، دې ته ګل وایي، ګل مې راوړی، دسمال مې ترې اخیستی، وړکی دسمال، غټ دسمال، په زه خو دغو خوندو لیونی کړی یم. که رایبارۍ کې لاړ یم، که بل څوک لاړ دي، که ښه څه وي که بد څه وي، دا رقم ته ډرامې دي، دا رقم خوندونه دي، دا رقم کیسې دي چې دغه برکونه نسته. ده مټر دا مټر چې وځي ننوځي ته په پوهېږي دلته یا مړی سوی یا دلته واده کېږي. اوس 2-3 مټره څنګه یو ځای ته ګورې، غنګ د شپې برکونه لګېږي، دا د لایټو بیا خلک د بامو نه راوګوري چې دا پلانکي کره دا خلک څوک راغلل. هغه نور ورته وایي څه شی دي، خو هغه دي رایبارۍ ته راغلي. چا ته رایبارۍ ته راغلي؟ ولې هغه نه ده کوکو ګل، هغه لور لري که نه، لور خود لري، خو زه یې پېژنم. کوم یوه؟ هغه یوه دانه نه وه چې اوس رابغوړکۍ سوې ده. نو دا به څوک؟ ولا که بل څوک پسې راغلي، شیراز دوی پسې راغلي. نه شیراز دوی به کله پسې راغلي، هغوی ته خو یې ولاکه ورکړي. راغلي دي نه شیراز دوی غریبانو دومره مټر لکمه 3 مټره راغلي دي، ښځه او سړي په بامو ور ولاړي، لرې نسي ورتللی. پوهېږې؟ نه ولا لکه چې هغه یې راوستی ځان سره، دا رئیس صاحب پیزان یې لکه چې راوستی، دا مټر خو دې هغه ښکاري. نه هغه نو له شیراز دوی سره څه رابطه لري؟ ولې زوی ورسره کار کاوه، ورسره رابطه آمد یې لاره، او هغه نور چې دي هغوی سره هم داسې خپلوي لري. د خپلوي او رګ یې ستا څه رګ یې ده، څه رګ ورسره لري؟ ولې د دوی نیا نه وه، دا د پیزان دوی، دا خو اصل کې د رضاخیلو د کلي وه که نه، او دوی چې دي د رضاخیلو خورویونه کېږي. هغه رګ سره پالي، هغه رګ یې سره پاللی. دوی مور چې ده ډېره زیاته تکړه ښځه ده، دا تر اوسه هغه رګونه سره پالي. تېر اختر یې م ورته میوه راوړې وه. بیا نو دا کار ولا کېږي، خود کېږي، ولا که د پیزان راوستی وی چې اول یې سر نه وی ورسره خوځولی. نو موږ سره خو ولا موږ ته خو احوال هم نه ده راکلی. دا خو دا رقم خلک دي که نه چې احوال خو یې راکړی وی چې موږ هم ورغلي وی. ته ودرېږه چې کېږي دا خبره خو نه ده معلومه، وخورې چې ورکوې که یې نه ورکوې، چې ورکړي خپله به مو غواړي،
بیا داسې پټ پټ هم سره غږېږي دا رقم خبرې کوي. نو دا ښځې خپلو منځو کې کله کله سره غږېږي، سړی داسې نیمه او نیمچه ویده وي. څه شی به شروع کړي دا سړي ته هم دا خبرې خوند ورکوي، دا څه پس پس مو سره کېږي، بیا چې یې څه وي چې یې نه دي څه وي، هغه د هغه شیراز دی کور ته خلک راغلي دي لکه چا لور ترې غواړي. ښه هغې نه زه خبر یم، دا سړی ځان لږ یو رقم تم کړي، زه خو هم سړی یم دې شیانو نه خبر یم. هغه لکه چې کېدی شي ورکړي. دا ډرامه نه ده، دا چی ده. په همدغې موضوع باندې فکس یو کال 10 میاشتې خلکو وخت تېرېږي. ورې کړه، رایه وړه، غټ دسمال یې ورکړه، وړکۍ دسمال یې ورکړې، د اختر میوه یې ورته راوړې، د بستانکې ورکړې، د نیټه ورسره ټاکي، نیټه نه ورکوي ځکه زوی چې د بل ورځ د وردګو پخڅې ویلې له پخڅې رالوېدلی. وایي څه شی په سوي دي خپیه، ولا خپیه ماته سوې. نو دا خو واده تیار و، ولا واده یې تیار و، بېچاره خپیه ماته سوې ده، اوس یې لږ هغه کړی د شبخانې ته وړی د ورته پلستر کړې ده. وایي دا بدبخته دې خدای پاک وایي هغې نه مخکې چې واده تیار سه د شینګل مور مړه سوه، یو 5 میاشتې 4 میاشتې د هغې له وجې واده وټالېده. دا ورته یې دمې راتمړي خپه پسې ماته سوه، دم د نصیب قسمت بنده. دغه یې لا څه کوي مخکې نه یې هغه پلانکۍ جلکۍ ورکوله، دی لاړ هغه ته چې ځمه سعودي ته ځم، په لاره کې لاړ 1-2 کاله یې سعودي کې تېر کړه، هغه هم له خولې نه ووته، پیخ 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 وخاندي بیا ورته. وایي دا څه ملاکه لک چې دغه کېږي چې خپه تر څو جوړېږي بل غږ راوکړي، تر څو خپه جوړېږي سبا ته به یې بل لاس ماتي. دی هم ډېر زیات کوخ لري، هر چېرته ګرځي کوخکي ورته وایي، کوخکي لري، د په زړه کې هم هغه نسته ده. وایي دې نه څه کوې، دغه به د خپه چې جوړېږي قرآن مې دي، وایي د ملنګ مور مریضه دغه مړه کېږي. پخ 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 دا نور ورته وخاندي، وایي خدای دې نه مړه کړي. یا زړه ښځه ورته وایي ولې مړه کوئ؟ وا دې زه خو یې نه مړه کوم، خو چې وضعیت ته زه ګورم کورک به دې دا واده کړی، که بل کاله پورې دا واده را تیار شي، د ملنګ مور به مړه کېږي او چې هغه مړه سوه دا واده بیا ټالېږي. دا به څنګه کړو؟ واده، مړی، کوزده، پخڅې، سعودي مسافرۍ، اروپا، کلی، ملک، بستانکی، دا ټول کرکټر دي او دا کرکټرونه چې دي دا ټولو کې خوندونه دي. ته ښځه په دې واده وغی د امریکا او د اروپا، د ښځه په دې واده د امریکا او د اروپا وغیم تر څو پورې چې په ځان باندې خبرېږي خبر نه په کوزدې پوه سي، نه په واده پوه سي، نه په طلاق پوه سي. وایي د سپي لورې تا کله کوزده وکړه د مردګاو لورې، چې کوزده دې معلومه نه، واده دې معلوم نه، بیا پکې طلاق هم سوې او دې ژوند ته خوشحاله چې کوم زه داسې ژوند غواړم. بر په در خو دې د دې غولو ژوند نالت چې دا تاسو یې کوئ. که به ما تر اوسه پورې په دې ځای کې د افغانانو بل ورځ واده ته لاړ وم، یوه نیمه میاشت مخکې، خو غږوي مې واده ته لاړ یم. نو چې کېناستلم یو څوک راغی، وایي موږ وایي ملا پسې ورغلي وو، واده یې راسره کړې وه، ملا څه غم باندې واوښته رانغی، واده مو تیار کړی، ملا نه لرو، دا نکاح که ته وتړې. چا راته ایستم په دې شیانو پوهېږم، زه په دغه نورو معاملو یې پوهېږم، په دې دیني کیسو یې نه پوهېږم. اوس به مې بل چې ویلي سره به مې خور او ورور کړي، دا معامله له ما نه لرې کړي. د عربي د کیسې کې نه یم او دغه دا شی درته کوی سم چې قبوله دي ده او قبوله دي نه ده، دغه یې زه کوی سم دا د بلې معاملې لپاره بل څوک پیدا کړي. وایي نو څوک پیدا کړو؟ دغه مونږ کې چې ده دغه لږ ملا ده، هغه رښتیا لږ ملا و. ده ویلې به ودرېږه هغه ځای کې یو کس ناست ده وردګ ده وایي هغه دې رښتیا هغه ده ملا ده، وایي هغه به راولو. چې وردګ چې ورغللو او درز دروز هم ده، سازونه مازونه هم دي. وه سړی ته خو داسې دغه نکاح تړی شي؟ ولو په وردګو کې مې یو دوه تړلې وې، خو په پېږمه نه، هغه دعاګانې رانه ویرې دي او هغه هم وایي ما باندې دغسې چا په زوره وتړلې. وایي ګوګل نه دعا به را ډاونلوډ کړو، هغه بل په دعا پوهېده چې کومه دعا کې ویل کېږي، وایي دغه دعا ده او دا به وایي دا دعا صرف لمدې موبایل نه یې ووایه صحیح ده. وایي صحیح. نو ما ورته وویل وایي زما خبرې نه دي، زه ورخطا کېږم. نو دی اوس وایي چې دغه د مل د عربي معامله ته په مخ بوځه، دا د پښتو به زه په مخ بوځم. وایي صحیح. چې ورغلو کېناستلو، نو دغه یوه ډله سوچ پښتانه دي، په ټکي پښتو نه پارسي نه پوهېږي. دا بله ډله چې د سوچ پارسیوان دي، په یو ټکي پښتو نه پوهېږي. دوی ترجمانۍ مو شروع کړه چې خپلو منځو کې ترجمانان کړو. غږ مې وکړه چې دا نکاح سره تړل کېږي، سره مو ځان ویښیار را ویښیار کړه.
نو ولیکئ چې اوس خو دا خلک مو نه پېژنو د شاو نوم هم ولیکئ هغه ته مو ویل وکیل نیسئ وایي هو د وکیل نوم یې هم ولیکئ د پلار نوم یې هم ولیکئ دا ټول شیان وردګ ته مو ویل څه بسم الله که وایي زه دغه بله معامله به یم زه په مخ بوځمه دا دې ورکړي ښه دا دلته ورخطا څه نو وکیل هغه ته وکیل ته د شاو نوم واخلي وایي دا ته قبول کړی کورن که ګپ درته لګوم نو ما داسې ټیل وایم هلته چې که وکیل د شاو مل وکیل د شاو ته په نکاح که دا خو د دوی خپله معامله ده هغه معاملې ته لاړ شه هلته به خندا راغله هلته به چیسه خو لنډه دا چې یو رقم ته مو نکاح وتړله خدای پاک دې قبوله کړي ومنه له توفیق څه واده خلاص ځان سره داسې کېناستم چې یا الله په کومه ګناه کې دې نیولي یو چې دې ځای ته دې موږ راوستي یو یا الله ما خو ګناه نه ده ډېره دومره غټه ګناه کړې ده چې ماتې ګوتې به مې چېرته کړي خو دومره غټه ګناه خو ما نه وه کړې چې تا زه دې ملک ته راوستم یا الله ته په کومې ګناه کې دې زه ونیولم یو پښتون سړی دې راواخېست امریکا ته دې بوته خدای پاک چې تا څه په غضب واوښتم هماغه به کلی و هماغه به ژوند و چارماغ به و چنارونه به و ګرمي به وه ګرمي خپل خوند لري د ښځه په دې ژوند غي په سړو کې د ساړه نه کېږي په ګرمي کې د یخني نه کېږي ګرمي نه کېږي دا نو ژوند دا څه پسکن ژوند ده زه خو چې دا کوټه مې ګرمه سي هېڅ رقم ته ساړه مې نه کېږي د باندې منفي 14 درجې وه ګش په کړکۍ مې ټوله خلاصه کړه وایي ولې منې ما که ساړه نه کېږي هېڅ احساس نه کومه چې دا ژمی ده باندې خو به د ورځې واورې ته وګرځم او ګرځمه باندې واورې ته ګرځم او شپې کړکۍ ټولې خلاصې کړم چې ښه مې ساړه وسي بیا بندې کړم دا څه په خزابه وخت چې درد نه وي ساړه نه وي ګرمي نه وي لوږه نه وي تنده نه وي ښځه د هغه ژوند وغیم تاسو د ما په خبرو نه پوهېږئ والله بېله که په پوهېږئ قرآن چې د خره غوندې وږی نسم که مړۍ را باندې وخورې چې د سپي غوندې تږی نسم که اوبه را باندې وچښئ چې د هندو غوندې مې ګرمي ونسي ولا که را باندې تر څو ایر کنډیشن چالان کې او چې د موردګاو سینګ غوندې مې ساړه ونسي ولا که بخارۍ چالانه کړم چې زه احساس کم ګرمي نم خوند واخلم سړو نم خوند واخلم تندې نم خوند واخلم لوږې نم خوند واخلم جنگ نم خوند واخلم مینې نم خوند واخلم جنجال نم خوند واخلم تریخ نم خوند واخلم ترش نم خوند واخلم ژوند نه خوند واخلئ څه شی کوئ دا څه خسته کن ژوند ده دعوا نه جنجال نه د پټي جنجال نه د تربګنیت جنجال نه د چنار جنجال نه د ریبارۍ ضرورت نه نه پیغم د جرګې ضرورت نه د غولو ضرورت نه د ښځه په دې تشنابو غېدې کې دا څه رقم څه هغه سو تشنابونه به داسي پاک صفا د غولو زړه به دې نه کېږي ښه دا په تشناب سو دا څه خراب جي ته راغلي یو هسک ماما او دلاوره دوه خبرې در سره کوم یو دا چې د پټ ملا پسې تبلیغات شروع کړو لکه مثال خبرې چې خدای دې غر کولې پټي او بل دا مشوره ښه شی دی که نه موږ تاسې پښتانه یو که نه او بله خبره دا چې دا ته چې کله په خبرو کې ګرم راشي ته وایې چې زه به د ګنډاسینګ هندوس هغه سړی چې ورته وایي که نه هغه پتني چې اسور خال وښي ته وایې دا به ووهمه که دا کار ما غلط کړی که نه دا خبره لږه ډېره پخوانۍ د سپین ږیرو خبره ده ته سپین ږیری نه یې دا مثال مه وایه ځکه تا ته په دې خبره کې یو غټ ملت ته یو دغه وکړي یو خرابه خبره ورته وکړي ځکه چې بابا نانک چې دی
دا وایي مسلمانانو دا چې موږ ته وایي مسلمانانو ویل چې موږ یې ښخوو، وایي سیکانو ویل چې موږ ځو. دومره یو دغه یې ساتلې او د هغه رشته یې ساتلې وه د انسانیت که نه. او بابا نانک ډېر ښایسته یو لوی پوهان سړی دی. یو وخت کې یو د هغه په اړه یو مضمون ولولک چېرته مخې ته درغې او دا خلک چې دي د هغې دغه دي او ډېر دوی چې په هندوستان کې هغه لاندې کباړیانو غوندې سي د پاکستان چې د جلا شو. او پاکستان خو دا خو یو کچه یو مردار نسل دی، غل او ارامي او ستا د مخې د یا یو کسمادر نسل دی، مګر دوی پکې بیا اصیل دي، دوی پکې هغه شهزادګان اس که دي ماما چې تا ته سیکان زه ډېر ښه شي ته اشاره وکړله. دې په مورد باندې ما سره یو فلسفه او دا ما ویلې ورځ به یادومه، دغه اوس یې درته یادومه. جار شم دغه هغه یو مشوره شی هغه مشوره ما ته راکړې پټ ملا پسې د نه ملا پرېږده، ملا هغه پسې خپل چې لګیا ده همداسې ښه لګیا ده. سمه 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 هغه سمه معامله صحیح روانه ده. ګورې د یو شي ته تاسو نه ده پام او ما په دې ډېر پام کړی. ښه د ما دې خبر ته دا دیني مسله ده. کله چې د موسی علیه السلام په وخت کې هغه میان خلکو نیول، بیا له دې میانو نه د خلکو نه خدای پاک شادیان جوړ کړه، وایي قردتن خاشعین. نو ما په دې باندې سوچ وکړ چې اوکې دا خدای پاک چې انسان ته جزا ورکوله نو شادي یې ترې جوړ کړ. نو آیا دا شادي بودن جزا ده؟ نو که شادي بودن جزا وي نو بیا دا شادي خدای ولې پیدا کړی ده؟ نو ده کومه جرم کړی چې دا شادي پیدا کاوه؟ زه خو په ډېرو خرابو معاملو کې د ما ذهن بند پاتې شي. په دې موضوع کې زه بند سوم چې خدای پاکه ته شادي دې خپله خوښه پیدا کړی، خپله دې ډیزاین کړی، خپله دې جوړ کړی، خپله دې پیدا کړ. نو بیا یو بل مخلوق ته چې ته جزا ورکوې نو هغه نه شادي جوړی، یعنې چې ته ما شادي کړلې او دا شادي بودن جزا ده. نو شادي بودن ولې جزا سي؟ د تا دا د هندو معاملې ته دا خبره راولم. په دې کې نو زه زیاتې ورک سوم ځان سره، فکر چې جواب مې پیدا کړ. هغه جواب یې تاسو ته وایم. جواب دا ده چې یوازې دا نه ده چې انسان نه که ته شادي جوړی نو دا د انسان لپاره جزا ده او دا شادي بد ده ځکه د انسان ته د بدۍ لپاره د نه شادي جوړ نه، اصلا د یو نسل بدلول جزا ده. که چېرته شادیانو نه انسانان جوړ کي دا د شادي لپاره جزا ده. ښه د ما دې خبر ته غوږ ونیسئ. که ته د یو مخلوق نسل بدلی هغه مخلوق ته جزا ده. که خره نه ته سپی جوړی خره ته جزا ده. که له انسان نه شادي جوړی انسان ته جزا ده. ولې؟ اوس دا تاسو په زړه کې وایئ چې ولې جزا ده؟ انسان ته ځکه دا جزا سوله چې انسان د دې سړی چې د نه شادي جوړ کړ دی ټول انسان ده، کواری ورته یې شادي کړه. اوس په دې نورو انسانانو کې ده ته د ده دا کواری شادي ښکاري، نور خصوصیات د انسان دي. دی ځورېږي چې زه ولې داسې سوم. سپي نه چې ته انسان جوړ کې د دې سپي کواره د انسان سي مګر نور سپی ټول عادتونه هم د سپي، خصوصیات هم د سپي. همدغه سپی په دې سپیو کې بیا بد سپی ده چې ده کواره د نورو سپیو غوندې نه وي. دا ځکه دته جزا سوه. نور سپي خوریم بیا به کیم، مړی ژوندی هم نه ورسره کوي، له پامه هم بدېږي، کوروالم نه ورسره کوي، له ځانه یې سړیم ځکه چې د دوی غوندې نه وي. معنا دا چې هر هغه مخلوق چې خدای جزا ورکوي د ده جزا دا ده ورته چې ته په کوم شکل ما پیدا کړی هغه شکل در بدلوم. سپي ته د خره شکل ورکړي دا جزا سوه، خره ته د سپي شکل ورکړي، انسان ته د شادي شکل ورکړي، شادي ته د بل شکل ورکړي. که دا د انسان شکل راواخلي خره ته یې ورکړي خره ته جزا سوه. یعنې دلته د ما د انسانیت کوم معیار نه ده چې که زه انسان ته جزا ورکوم نو شادي یې کړم چون انسان ښه و شادي مې که بد څه نه.
که دغه خره ته جزا ورکوي او د انسان شکل یې ورکړي د خره ته، د خره ته جزا سوه. ځکه د انسان شکل دومره ښه وای او خره ته یې ورکولی او دا خر دې ته امتیاز قایلېدلی، بیا به ما ویلي چې دلته د انسان هغه اهمیت راغلی د نورو مخلوقاتو نه. زه 1000% په دې باندې مطمئن سوم که دا د انسان شکل راواخلي بل هر مخلوق ته یې ورکړي او د نورو مخلوقاتو سره یې په ځنګل کې پرېږدي، دغه مخلوق چې د انسان شکل یې ځان ته غوره کړی دا به په دې پښیمانه او بالاخره ډېر زر به همدا خپل خره او سپي دا به مړم کي او ځان سره به پرېنږدي. نو بیا د ما غزې نه دا شی لرې سه راځم د تا هندو ته. د هندو ته په دې کې سپکاوی نسته، دا عین شی ده لکه دا اوس مې تشریک خو په فرهنګونو کې لنګ ویل د پنجابي لپاره کوم شرم نه ده. پنجابی دغه لنګ چې وي دا د ده د کلتور او فرهنګ برخه ده. که پنجابي ته جزا ورکوي پرتوګ ور واغونځه. هندو چې دا ټیکۍ وایي دا د هندو د فرهنګ برخه ده. که هندو ته جزا ورکوي دماغ غوندې کا. که هندو خپل منځ کې سره جنجال کوي ورته وایي زه به پټان یم او د پټان غوندې مې پرتوګ اغوستی، یا به مې د پټان غوندې دغه لونګۍ په سر کړي، یا به مې د پټان غوندې داسې یو بل بد کار کړی، که ته ما دا کار وکړه. ځکه چې دی د خپل فرهنګ وایي چې زه د خپل فرهنګ به حتی پرېږدم که چېرته ما دا خبره غلطه وکړه. اوس د فرهنګ پرېښودل، چینایي په خپل فرهنګ ویاړي، هندو په خپل فرهنګ ویاړي، فلپینی په خپل فرهنګ ویاړي. کله چې موږ فرهنګ بدلو و بل فرهنګ ته اوړو دا د موږ لپاره جزا ده. دا په دې معنا نه ده چې دغه بل فرهنګ ته زه ورځم هغه بد ده، نه، زه چې د خپل پرېږدم دغه بد ده. زه چې د خپل فرهنګ نه وځم او دغې باندې د ما دا تیر باس په همدغې باندې چې وروره زه دا د پښتو په کوډ او قانون کې ځکه خوشحاله یم، زه پښتون یم، د ما ته دا د پښتون بودن دغه ارزښت او ویلیو د ما دغه مزخرفاتو د پښتو کوډونو راکړې، د پښتو فرهنګ راکړې. که ته ما ته وایې چې دا فرهنګ پرېږده زه به پرېږدم در سره قربان دې سم، مګر چې دا ما پرېښوده زه به ورسره پښتو هم پرېږدم، ځکه زه به بل څوک اډاپټ کوم. چې بل څوک مې اډاپټ کړه وروره په دې ټولې دنیا کې زه له یو بل نسل نه یم متاثره سوی. اوس زما مړ کوئ. که زه اوس له افغانستانه غږېدلی تاسو به راته ویلي وي چې ته ځکه له افغانستانه غږېږې تا نوره دنیا نه ده لیدلې نو ځکه ته له نورو نه یې متاثره. ته لاړ سه امریکا وګوره بیا به ته متاثر سي. خو امریکا مې ولیده بیا به راته وایي ته لاړ سه جنیوا وګوره کېدای شي له جنیوا نه متاثره سي. خو جنیوا مې درته ولیده، جرمنی مې درته ولیده، اروپا مې درته ولیدله، سعودي مې درته ولیده، عرب مې درته ولیدل، دوبۍ مې درته ولیدله، برج خلیفه مې درته ولیده، چین مې درته ولیده، هندوستان مې درته ولیده. زه فکر کوم دا د ما غوندې به دا ټوله دنیا هیچا نه یې لیدلي، تر هند تر اسپانیا ماډریډ، په ماډریډ کې ما ډېر وخت تېر کړی، تر سویزرلند جنیوا، تر چین چندو، تر هندوستان ډیلی، تر دوبۍ شارجه او اجمان او نه پیغم دیره دوبۍ، تر سعودي ریاض او مکه او مدینه او نور، خو ټول تر جرمني او بل او بل او بل تر هالند او ماستردام او ماتردام. بالاخره زه دې نتیجې ته ورسېدم چې الحمدلله چې پښتون یم، متعصب هم نه یم. که 1000 وارې مړ سم او بیرته را ژوندی سم، دا څه بد کوډونه د پښتو چې دي، دا بدو کوډونه چې دا خلک ورته بد وایي، له بدو سره مې منلی او هغه بد د پښتو رواج او کوډ د نورو له ښو کوډونو نه ښه کوډونه د دوی نه قربان سي. ما د خدای او قرآن وایي که نه دا ژبه پیدا کوي، نه دا غرور پیدا کوي، نه دا نسل پیدا کوي، نه دا فرهنګ پیدا کوي، نه دا ښه خلک پیدا کوي، نه دا مینهناک خلک پیدا کوي، نه دا ټوکیان پیدا کوي. څومره فن د خلکو کې موجود ده، څومره سنس اف هیومر دا خلک لري، څومره پاک دي چې 100 ورځې ونه لامبي دا پاک دي، څومره ښایسته کوارې خدای ورکړي. پوهېږئ څه درته وایم؟ مین یم ورباندې مین پېژنئ، لیوني پښتون باندې په لیونۍ پښتنې باندې ما قرآن یې ما وایي چې زه سې وګورم لرجې کې یو ښځه پښتو وایي یا وړکی وایي او د نورو پردیو په هغه کې یو زړه ضربان مې زیات شي او لیونی غوندې ورسره خبرې شروع کړم. که دوی خوشحالېږي خفه کېږي ورته څوک یې وجل کوي. یو سړی ته تر کوم ځای
سمدستي ورته څوک یې ته او پښتو مو وایي جادو ده ورکې په دې ژبې کې بالکل جادو ده ورکې هنربا ده ورکې سړی نه کې ستړی کېږي دغه اسک په ما داسې ګران ده سره دی چې ګډ وډ ده پښتون ده پوهېږئ دا نسل ساتل غواړي دا ژبه ساتل غواړي دا فرهنګ ساتل غواړي ته دلته راته را پیدا سې کې زه ولا چې دلته راغلی یم خپل حقوق غواړم د څه شي حقوق د څه شي حقوق غواړي کوم حقوق نسته د امکانات نسته چې امکانات وای او ما خلک کمپیریټیو ریلیجن باندې کار کوي ما په کمپیریټیو کلچر باندې کار کاوه پښتون له چینایي سره پښتون له انګریز سره پښتون له عرب سره پښتون له ترک سره پښتون له پلانکي سره پښتون له بستانکي سره او کتابونه او فلمونه او ویډیوګانې کتابونه او فلمونه دا ټوله دنیا مې پښتنو باندې مینوله که نه مې مینوله قرآن مې دی وایي که د ټول ژوند کې چا پښتون وزلی وای چې دا څه رقم نسل دی د دې وزل چېرته که به د پښتون نسل وزل روایي مه مې غږوئ نیمه شپه ده ما د خدای او قرآن وایي چې پښتون له مینې نه ډک ده پښتون له اخلاقو ډک ده پښتون له ښایسته ډک ده پښتون له حوصلې ډک ده پښتون له صله رحمۍ ډک ده پښتون له ځان نه تېر ده د بل سړي غم ورسره ده دا خلک خو دومره خودخوا دي تر دې اندازې خودخوا دي د ورور او د ملګري او د دې په منځ کې چې ځان سره فکر کوي تر دې اندازې پورې دا خودخوا دي که داسې 2 متره ورنږدې سي درته وایي دا د ما سپیس ته راننوتې خو انسانان یو ما ته خو انسانان یو اجتماعي انسانان یو بل سره به خبرې کوو وای نو نیور نو نیور شاته په قطار کې پسې ولاړې بانک یا بل چې کتاب به راګوري د ما کارت ته دې راوکتل تا خو د ما کارت ته راوکتل د ما د کارت دا نمبر لکه چې پټه سیریسلی ته ما سره ډېر جوخت ولاړې زه سیف فیلینګ نه کوم ته داسې چل وکړه دا خپله فاصله دې در اوږده کړه 2 متره کې باید یا 1 متر کې ما پسې ودرېږې کنې زه پولیسو ته زنګ وایم دغه هرسمنټونه خلکو باندې راځي په دې افغانانو دا ملامته نه کوي ولې چې یې درته ویلي موږ فکر کوو چې هرسمنټ دې ته وایي چې انتر بنتر کړې ده ولا ما ته ویلې چې ته ډېره ښایسته یې بیا نو دا زما فیلینګ وکړه چې زه لکه سیف نه یم I feel bad about it and then I feel uncomfortable so then he harassed me او پولیس به راسي تا ته بد کړی واچي په اخبار کې به راسي چې یو 22 کلنه جلکۍ د یو 10 کلن پښتون له خوا نه هرسمنټ سوې ده هرسمنټ چې ته وایي چونچه کړې ده نو موږ چې بیا وایو لکه چې خیر زپولې خیر بزولې خیر لکه چې دا کړې او افغانان پښتانه وږي دي راغلي دي ویې لاړه چپه یې کړه د بلار به یې کړه دا نور دا دې موږ خبرې شروع کړو وسړی نه د بلار به کړې 3 خبرې ورسره کړي 2 خبرې ورسره کړي موږ خو اجتماعي خلک موږ خو هر چا سره خبرې کوو موږ ته خو دوی انسانان ښکاري موږ څه خبر اوس دا انسانان نه دي دا حیوانات دي د انسان فرق له حیوان سره همدا ده چې انسان اجتماعي ده او حیوان اجتماعي نه ده او دوی ماته راغلي دي ماته راځي اجتماعیت ماته راښیي دین هم ماته راښیي اجتماع هم ماته راښیي اخلاق هم ماته راښیي کمیونیکیشن هم ماته راښیي دلاور هغه مخکې چې د پښتنو صفت وکړه ما ته د غني خان شعر رایاد شو غني خان خو ټول عمر مسافري کړې وه که نه ته خو اوس د ښایسته نوې مسافرې یو 4 کاله 5 کاله کېږي پوهېږې هغه هم وایي چې د پاریس وایي ما لیدلي د پاریس نجونې ښکلې سره یې انار سره یې شراب سره یې انګور سره یې انار سره یې ګلونه او خبره دا ده چې دا د سیکانو خبره دې ما ته ښایسته حال کړله او ډېره مننه او دا کله کله د سیکانو زموږ او ستاسې مشرانو به ډېر داسې متلونه کوه که نه چې هندو ستړی خدای ناراضه او فلانی هندوستان ته وګوره په نړۍ کې یو مقابلې والا دغه شو که نه یو هېواد شو او په دې پاکستان نه په زراو وارې پاکستان څومره مسلمان ځای یو نه ژبه شته دی نه عهد شته دی مسلماني معلومه ده یو کم اصل یو بې اصل یو ګاونډی هم دی او دا د انتقام نه زه ځکه داسې متاثر غوندې یم په جلال آباد کې ډېر زیات وو که نه او زموږ کلي کې هم ډېر زیات وو جسوان کاکا ته او تانسین کاکا او جیسین کاکا او دا چینو کې لمبلي دي چینو کې ما لمبلي هم دي
سپین ګیري خلکو آفرینه کنه د موږ بوتای مړه ژوندې موږ سره کوو یعنی ډیر درانه خلک دي کنه په خدای د پښتنو غوندې درانه خلک دي او نو دا په هندستان کې د ویاڼۍ دغه سي د ویاڼۍ چې ته پیښورین وي د لختي د ګنده لختي کړي هلته هم طبقې دي کنه څو طبقې څلور طبقو باندې هلته هم دا خلک بودا ویشتلي دي هغه لاندې د څلورمې طبقې نه لاندې طبقه پکې چې دا هغه غلا او دغه چې د دوی درم وي کنه دا هغه مذهب وي بیخي غلا دروغ حرامیتوب لکه څنګه چې دا پاکستانیان دي په دې ټول جهان کې چې چېرته ګنده کار یې پاکستانیانو کار وي کنه دا وګوره اوس پکې 2000 دغه دي دا 8000 هغه پکې دي دا ګروپونه دي پکې او لانجې دي پکې او اسلامي ګروپونه دي یعنی دا چې د هندستان رابیل شو هندستان یو رقم پاک هم شو ځکه دا ګند دي خو ته راوړېده او دوی ځکه مسلمانان شو چې دلته خو راجاګان او سیټان او دا شتمنه طبقه خو مسلمانان نشو هغه خو هر څه لرل پیسې لرل ځمکې لرل او خیر او فلسفه او سره و د بودا د زردشت هر څه سره په او سره و مسلمانانو چې دي هم دا د ګنده لختیانو چنجي سي دي دا دای مسلمانان کړه دوی ته عزت ورکړه ځکه اسلام خو دې ته عزت ورکړي کنه دې بیچاره خلکو ته غریب خلکو ته عزت ورکړي دوی لګه انسان په سترګې او توګه کنه په هندستان کې هم دا اوسم دوی ته د انسان په سترګې نه ګوري ځکه دا د ویاړې چنجي دي د دوی غلا د درم دی غلا کول رامیتوب او دروغ او 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 دوجبیتوب او سلمخیتوب او لکه څنګه چې دا پاکستاني جنرالان دي دا هغه کمسل نسل دی په دغه هندستان کې او هغوی ورته اوس هم چې د پنځمې خانې نسل په سترګو ته ګوري خو دا خو اسلام و چې دوی ته عزت ورکړه دا مسلمانان که نه په هندستان کې خو راجاګان او خانان او ملکان او سیټان او شتمن او دا خو مسلمانان نشو او په هغه ټول پوهانو پوه سره علم سره هغه د فلسفه هغه فلسفي د خپل د سیستم د خپل هغه نشنلیزم ورسره سره او دا لاندې خلک خو دې خبر نه د اثر سره تک واورېدل کنه لکه زموږ د وطن چې د ځینې خلک راشي یا کرسچیان شي یا پلانې شي نو خبره دا ده چې ډېره مننه چې او دا د سیکانو چې کله ته کنه پلان کې به برسنګ دوی ما دا خبرې لیک تاسو ځکه ته نوې نسل ته خسته نسل ته زموږ د وطن هغه روڼان د نسل ته چې د مکتب دی ولې سترګې دی نړۍ دی لیدلې ده نو تاسو دا متل به زیب نه کوي یو رقم او که زمونږ نیکي زما پلار ویلې خو زه خو هغوی خو مشران خلکو د هغې خلکو او هغوی خپل سیستم ساتل په هغې حساب کې چې زمونږ نه هسک مما لا جوانه زه په ما باندې ګران یې هغه مقصد د فیضان صاحب دا اس بیا پوه نشو سلامونه خې جوړې قراری ده دا اس پوه نشو بیا تا ورته ډېر تشریم کوی مې اس چې پوه سي خو بیا خوند نه کوي د پښتنو خو کمال همدا ده چې دې کې به اس کم وي زه به م یم کې بل به م ورکي دا رقم ته به ګډ واډ سره چې دومره سره ګډ ته پوهېږې چې پښتون ډېر منظم څه یم حضرت بدېږي بلکل به مې له پامه باد سي پاچاهي م کوئ ملکونه م نیسئ لوی افغانستان به م جوړو دنیا به م جوړو خپل خصوصیات به نه بدلوئ فیضان صاحب هدف د منظم توپ نه څه ده منظمتوب نه دا چې اوس اسک ووایي چې دا د امریکایانو اکټونه وایي مه کوئ د غربیانو جناب نه ما تاسو کوی جناب محترم ښاغلی دلاور فیضان اجازه ده غواړم چې یو خبره وکم سرل دی چې زه د تا په مایک کې راغلم خو بیا هم خلک وایي چې انفریارټي کمپلیکس ولري بیا هم غواړم چې دا خپله خبره وکم سرل دی چې ما باید نه وای دا خبره کړې د تاسو په وړاندې خو بیا هم ځان ته دا جرات ورکوم چې د تاسو په وړاندې باندې دلته یو ګستاخي وکم یو جسارت وکم زه به د لږ چیلنج کوم اجازه ده تو درې زه نوري صاحب دا دوه خبرې زه وکړم فیضان صاحب پرېږده که نه خو تو سره زه ویده کېږم ماما نفس دې قید وروره ګوله اوس چې زه وغږېدم اوس ته دوه خبرې کوې وغږېدلی به وې که نه دلته یو ساعت ناست وي زه ویده کېږم فیضان صاحب قصه مې تسلسل مې نه خرابوه زه په کته یو چیت راختلی وم فیضان صاحب ډارېدې وروره ګوله چې فیضان صاحب خو زموږ انډیوال دی چا نه ډارېږي د خدای نه سړی ډارېږي د مړه انسانان نه سړی نه ډارېږي کنځا یو دوه کنځاوې به راته وکړي په غوسه خدا که تاسو له خدای هم ډارېږئ مهرباني دروغ وایئ داسې له ځانه وایئ فیضان صاحب هغه دی ما ویل دا چې هغه مرکچي تا چې رایباري ورته وویل زه هغې ته راشمال چې رایبار مرکچي دې وي هغه هم د فیضان صاحب غوندې واو
ته مو مخکې قسم چېرته وې چې په خدای چې مونږه بس وروره یاره ناوخته قسم مو چې زه ولیدلې سخت رایبار یم الله توبه خدایه. حاجي سید عمر پیژنې فکر کوم فیضان صاحب یو ورځ دلته ما ولیدی حاجي سید عمر پیژنې سید عمر د خوږیاڼو نه تاسو حاجي سید عمر هغه د ببرو و ببرو د حسین خیل زوی. هلته فامیلي کې اوسېږي هغه لان ځای کې مونږ ګاڼیوالو سره شریکه یو هغه غوندې هم ځای هم جوړ کړی که پام دې کړی ولات من به پیژنم. اما د موږ په وګړیا کلي کې سید عمر او مد عمر او دا اماغه ډېر اماغه نومونه اماغه دي. اماغه اماغه څو ورونه دي سید عمر او مد مد عمر عمر او پنځه نه دي که پېژنم څلور چې ورونه دي او اماغه هو وګړیا خدای دې غر کې ته ماته وایې چې د پیزار په خبره پوه نه شي پوهېږي د کوچیانو جرګې نه خبرې کوچیان چې جرګه کوي وایي خبره به سورګل شروع کړي سورګل وایي چې صبره که د ماسپښین اذان مې دی پوهېږي هغه چې ګوري لمانځه ته ودرېږي چې بیا دا وایي نوري صبره صاحب کوي دا چې مهرباني وکړه مونږ به ښه ډېر هغه دی فیضان صاحب خبره ډېر په جسارت مې تامه کې راودانګل نوري صاحب مهرباني اوس یې چلنج کړه ته فیضان صاحب والا بیا جنګ کې کني نو چیلنج وای مثال دا وایي چې پښتون دې باید منظم نه وي کنه دا غلط خبره ده ولې دې منظم نه وي یعنی هدف دې منظم نه چې دغه ته چې وایي چې مطلب جلالت مآب او دغه شیان دي ونه وایي هغه خو د منظمتوب نه ده هغه خو مؤدبې بولي البته دغه شی به زه مخالف یم ځکه چې هغه قوم چې مطلب ډیر وخت د استعمار لاندې پاتې وي بیا صاحب او سر او سر دغه ولا متاسفانه مونږ هم ډیر د شی استعمالو خوږیاڼي صاحب پلانکي صاحب دغه هغه یو شی د مګر منظم کېدل خو ډیر ضروری ده که مونږ منظم سو مونږ په ټولو اسیا باندې حکومت کوی سو د ما ته غوږ ونیسه ما ته غوږ ونیسه البته په ډیر بخښنې سره فیضان صاحب ته د داسې ما ته ورته غوږ مه وایه. ونیسه ته ما ښه. ته غوږ ونیسه دا لوی افغانستان چې جوړ کو خو دا غولي بورونه ډېر کم دي برپدر خو دې دی دا مځکه مې په همدې باندې سیږي غول عمر د شپېته او اتیا کاله چا عمر که کارونه یې دومره ډېر راسپارلي عمر یې راته کم کړی دا شی ولاړې ما لږ جنجال ورسره خیزي زه مخکې له دې نه چې په دې نورو شیو کار وکړم دا د انسان د عمر د زیاتوالي لپاره باید دا میډیکل یو څه ریسرچ وکړم دا میتوسیس او مایوسیس کومه پروسه د انسان په بدن کې چې ده دا د عمر د کموالي یو وجه دا ده چې حجرې مړې سي نوې حجرې نه جوړېږي انسان د خره زوی ته جوړ سي دغې باندې اوس نور څوک کار نه کوي مجبور یې زه یې په وکړم تر یو سل کاله پورې عمر درته زیاتولی سم او دې باندې ما ټول سر خلاص ده چې دغه پروسې څنګه زه بیرته مثلا د تا په ستوکي حجرې مړې کېږي نورې نه جوړېږي یو سر ویښته دې لویږي زه خو هغه یو بیل بحث دې باندې ما یو ورځ بحث کړی دا چاته مې ویل ولا وایي دې باندې کار روان ده من ما سره یې دې ډېر زیات سخت علاج ته زر یې جوړ کړي چې زه کې مړ نه سم په هر حال د دنیا چې ده دا چې څه رقم مدیریت کېږي د دې په چل باندې څوک لا نه دي پوه دا خلک فکر کوي چې د امریکا دنیا مدیریت کوي دا یا منظمه ده یا تعلیم یافته ده دا دواړه نه دي تعلیم یوازې تا ته روزي درکوي چې له لوږې مړ نه سي ټول امریکایان تعلیم د دې په خاطر کړی چې وظیفه ځان ته پیدا کړي ته ما ته یو امریکایي پیدا که یعنې دا به یا 15 لکه یا به 1 میلیون امریکایان چې دوی یا له تعلیم نه یا له هر شي نه دومره استفاده کړې چې امریکا سره کنټریبیوشن کړی دا نور 300 میلیونه چې دي 300 میلیونه دا صرف نس ته ناست دي چې دومره پیسې وګټي چې په نس یې وخوري او یو کور کې واوسېږي ټول همدا رقم ته دي دوی یو غلطي کړې ده د یو ژوند سټنډرډ یې ډېر پورته بولی دا د امریکا لپاره لایبیلیټي ده د انسانانو لپاره ډیره لایبیلیټي ده او د حکومتونو لپاره هم لایبیلیټي ده که دوی چیرته دا کار نه وای کړی یا اوس د ژوند دغه سټنډرډ دوی کم کړي دې کې به دوی ډیر زیات دوام وکړي ژوند به یې ډیر اسانه شي او په دنیا به ډیر حکومت وکړي سسټین ساتل د های لیول ژوند دا ډیر درد سر غواړي بیا دوی که چیرته د ژوند سټنډرډ راکم کړی وای او نظامی قدرت یې همداسې ورسره ساتلی وای بیا دوی ته د تعلیم دومره ضرورت نه و دوی خو دا تعلیم د روزي لپاره کوي چې خپله روزي په وګټي د ما د امپراتورۍ او د امریکا د امپراتورۍ فرق به دا وي زه د ژوند سټنډرډ لوړ نه بیایم
مګرم نظامي سټنډر مې لوړ بیایم. زه په نظامي لحاظ باندې حد اقل دا لوی افغانستان به چې جوړ که حد اقل 4 میلیونه انسانان دا به د ما په نظامي اردو کې 4 میلیونه او نور تجهیزات به ورسره ورو ورو جوړوم که نه چې زه 4 میلیونه نفوس د ما په دغې کې صرف په د خطرناکو تکړه دغو کې جنګیالي او ورسره دا نور مهمات هم ورته برابر کړم. بیا نو ټولې دنیا ته اعلان کوم چې وروره باج راوړئ، باج پاس دا نور خلکو باندې چې کوم دا نور غیر منظم پرېږدم. غیر منظم په دې باندې څوک به تجارتونه کوي ګډ وډ، څوک به مځکې کري ګډې وډې، څوک به چې کوي اوبه به ورته را رواني، بل به ورته را رواني، کارونه به ورباندې کوم، معدنونه به ورباندې راباسم. ضرور نه دی چې زه ټول روباټان جوړ کړم، همدردان تر جوړ کړم او ټولو باندې کتابونه ولولم. دوی خو کتابونه ځکه ورباندې لولي چې دوی پردي نسلونه راوړي دي. پردی نسل چې ته راوړې هغه به ته بیا کل کوې او دوی کتابونه په دې په لولي چې بیا کلی کړي، ځکه چې بیا کل شي بیا دوی ته غوږ نیسي. دماغ خو به زمني، دماغ خو ورونه او خویندې دي. ما خو پردی نسل نه ده راوړی، دا 4-5 دانې پردي مې راوړي دي، دغه به په دې هغه باندې انتر بنتر کوم درته جوړ به یې کړم. نور پښتون سره د ما هېڅ کار نه سځي. ته پوهېږې دغه غرب یا امریکا دا خلک ولې دا خلک راخلي روباټان کوي؟ ځکه یې روباټان کوي چې دا د دوی نه دي. فرانسوی کې راننوتی، جرمنی کې راننوتی، افغان کې راننوتی، عرب کې راننوتی. دا خلک ته په یو رقم هم نشي سمولی بې له دې نه چې په سیستم یې اداره کړي او په سیستم کې اول بیا کل کې بیا اداره کړي. ته خو ټول پښتون یې، پښتون ولې ته نشي اداره کولی؟ چې د امریکا په دې پوه سي چې بې له کتابونه او له روباټ کېدلو نه زه د خپل نسل مدیریت کوی سم، یو باندې په قرآن کې پوهنتون ووایي، نه ولکه پوهنتون په ووایي، نه په قرآن کې دا رقم ته غول سیستم ورته جوړ کړي. دغه غول سیستم چې دوی وایي زه په خپلې جرګې باندې مدیریت کوم چې ما سره پیسې وي، حکومت سره مې پیسې، ما حکومت سره پیسې او زه د دې حکومت په راس کې پروت یم او ما سره 80 میلیارده ډالر مثال د میاشتې را رواني او سړکونه هم جوړولی سم، سړکونه جوړولی سم، نورو سهولتونه درته برابرولی سم، اوبه درکولی سم، دا دښتې مو درته آبادولی سم، دیکانۍ ته مو سرې درکولی سم، مواد درنه اخیستلی سم، مارکیټ درته پیدا کولی سم، بل چېرته درته خرڅولی سم. همدغه رقم به شاړ پاړ ګرځئ او په ټولې دنیا به حاکمانې. ژوند به مو اسانه وي، نسبت امریکا غوندې به نه وي چې کار ونه کړي د لوږې مړ کېږي، کار به هم نه کوي د لوږې به هم نه مړ کېږي. ورور به دې ورور وي، تره به دې تره وي، جرګه به دې جرګه وي، مرکه به دې مرکه وي، ټول خو لږ به عصري سي. د تاسو دا ټول سیستم چې اوس رقم روان ده دا به عصري سي. سړک به دې موجود وي، ښار به دې موجود وي. او نه د ما چې کوم سیستم په ذهن کې ده دا د ما سیستم بل څوک نسي کاپي کولی. روسان دا کار کوی سي نسبتا نورو خلکو ته، ځکه هغه هم یو نسل ده. د هغوی په غریبۍ کې هم وخت سره تېرولی سي، په بېکارۍ کې همدغه وجه ده. تاسو پوهېږئ د روسانو د امریکایانو یو فرق چې تاسو نه په پوهېږئ، هېڅوک هم نه په پوهېږئ. البته 2 فرقونه. یو فرق خو دا ده چې روسان یو نسل ده، امریکایان یو نسل نه ده. دا د امریکایانو لپاره تاوان ده او د روسانو لپاره ګټه. دویمه خبره دا ده چې امریکایان چې دي متخصصین دي او روسان متخصصین نه دي. څه معنی؟ روسای چې دا ام نلدواني کوي، ام برق جوړوي د کور، ام په یخچال کې کار کوي، ام نجار ده، یو روسای د موږ غوندې دي، ام ډاکټر ده، ام انجینر ده، هر کار کې د روسي کار شته. امریکای داسې نه ده. امریکای چې ډاکټر سي انجینري نشي کوی، دا د امریکانو ذوف ده او د روسانو دا ذوف نه ده. دې کې هم روسان ورباندې تیز دي او په دې امریکا خفه ده چې دا خلک ولې هر شی زده دي. موږ به دا رقم ته یو چې هم به ډاکټران یو، هم به انجینران یو، هر شي کې به مو کار وي او دا ښه پکیج ده. دغه پکیج ده چې هر شي کې دې کار وي. دلته ما سره ډېرې زیاتې خبرې دي، نورې څخه دې خبرو باندې ډېر زیات نه پوهېږي. دا چې پښتون سوی په دغې مې لږ در سره انډیوالي ده او په بلې معاملې باندې دا راځه چې وغږېږو چې لږې پیسې وګټو. که زړه دې پیسو ګټلو ته کېږي او که نه دې ورته کېږي بیا ډېر مه غږېږه. او په هغه باندې غږېږو خو مقصد کوم ماډل بیا کامیاب ده په ده دا باندې. بل ماډل چې دا دوی روان کړی دا سقوط کېږي. دې ته اوس کامیاب مه وایه، زه درته وایم دلته خو دوی چې دغه د امریکا ماډل کامیاب کړی، موږ خو کامیاب حالت ګورو. دغه حالت چې دا دوی کامیاب کړی، که دوی یو نسل وایي دا به له دې نه نور هم کامیاب
او که دا اوس له کامیاب ده نسبتا یو نسل دي لکه انګریزانو کې زیات دي که دلته نور نسلونه ډېر راغلي وای تر دومره هم نه کامیابېده له دې ډېر هم کامیابېدی څه زر هم کامیابېدی څه له دې نه کم هم کامیابېدی څه نو هم ته دا تشویش مه کوه چې ته به ځان سره فکر کوې دا ماډل نه بغیر بل ماډل نه کمیږي دوی خو دوی دغه بخارۍ به لږ اوس لږ تېزه سم ساړه مې وکړه دوی کمال ټول په دغې کې ده ښه غوږ ونیسئ ملیټري نظامي ټول کمال یې په نظامي کې ده نور یو کمال نه لري تاسو نظامي کمال نه لري دوی لري په همدغې باندې ټوله دنیا تسخیر کړه ما پرېږدئ ما سره ډېرې زیاتې معاملې دي زه لاړم درنه او پوهېږئ چې دوی دغه د میرویس نیکه د ستراتیژي نه دوی کار اخلي میرویس سره ډېر زیاتی سوی په ځوانۍ کې راته شهید او د سړي دا کار کاوه دې سړي دا کار کاوه یو بل شي موږ خراب کړي یو د لودیانو سومودیانو نه ده چې په هند یې حکومت کړی که نه دوی چې لږ دا د نامونه لاندې جي سره ګزاره کړې وای دا د موږ معامله جوړېده هغه خلک خو ډېر خواږه خلک دي چې داسې یې ولیدل څوک سمودیان دا لودیان او سوریان او نه پوهېږم ته خو لږ غټ غټ هم وو که نه نو شروع یې په وکړله بس موږ یې ځان سره تباه کړو کورن که بل څه شي تباه کړي بې له دې نه خو همداسې ټول دغه خپله دا د هغه والا ګوره که نه دا پیلمو والا دغه رقم د ګردې ګردې سترګې وې زیاتي سړي ویلې چې خو ګوره خو جنت ته چې تلو خو کې راغلو دغه د جنت ته راغلي درزه غپه هر شی چې پاتې سو و خلکو لږ ګزاره وکړئ لږ ګزاره وکړئ پیره غلی کښېنه تا ته اوس غوسه درځي او بابا ورته ویلي وو چې د ګوره دا کار ونه ورته کوي ویلي نه له بابا نه مخکې خبرې کوم 800 کاله مخکې دا خو ډېره پخوانۍ معامله ده کېږي یو پیره بل ما شي دا پیره سي یو خر شی دی دا پیر خر دی ما ښه. پیر ښه ده د موږ انډیوال د مکویه یو خبره بله درته وکړم دا شی مدیریت کېده په هغه وخت کې که دا د دوی د خلک نفوس کم وای او موږ ډېر وای بیا به مو راړولی وو هغه دومره ډېر وو چې هر یو ته اتیا ورکړلې بیا به هم نه خلاصېدلې د دې په ځای چې دوی نسل ځان ته راواړو خپل نسل مو کې ورک سه همیشه د ما یو خبره واورئ چې که چېرته معامله کوله په غټو جویو باندې تاسو به دا نه وایئ دا غټ ځای به ځان ته راواړو غټو جویو باندې به حملې ډېرې نه وایئ ځکه چې ورکېږئ په وړو وړو پسې به ګرځئ غټو کې مړۍ نه وایئ ځئ دغه نصیحت مې هم در واخله